صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله عز وجل په توفیق سره رسیدلیو په سلسله د مختصر تفسیر او ترجمه کې تفسیر د سورة النور ته. سورة النور دا مکی سورت دی، دا مدنی سورت دی، په مدینه کې دا نازل شوی دی، کې احکام دي. او د دې سورت مقصد چې دی د بې حیایي لارې بندول، بې حیایي لارې بندول، چې ځکه چې بندگانو په الله باندې ایمان راوړی دی، توحید قبول کړی دی، نو شیطان به د دې نه تاویږي را تاویږي که نه، او حرام به پې خوري، بې حیایي به پې کوي، ایمان به وله خرابوي، نقصاني کوي به. او دې صورت کې د نور اسباب بیان شوي دي، چې هغه د نور اسباب هغه دا دي چې سړی ایمان ډیریږي، مساجدو ته ځي، قرآن کریم تلاوت کوي، د بې حیایي نه ځان ساتي، دې سړي ته به رڼا میلاویږي، رڼا. او د بې حیایي د بندولو لپاره دې صورت اته لارې ښودلې دي، اته طریقې. اوله طریقه هغه دا ده چې حدود قایم کوي تاسو، او دلته څلور حدود دلته ذکر دي. دویم دا ده چې کور ته داخلیږي نو اجازت به اخلي، د نظر حفاظت به کې، او حجاب به مراعات کې، حجاب به ساتي، او په نکاح وغیره سره نکاحونه، دا مسلې ټول الله بیان کړي دي. عمر زنهو چې دی دای کوفې والا ورته لیکلي چې دا صورت تاسو خپلو زنانو ته وښیوئ، تاسو خپلو زنانو ته دا صورت وښیوئ. نو دا یو زنانو صورت دی چې دی کې هغې ته احکام بیان شوي دی، او ډېر ښکلی مزیدار صورت دی. دا صورت داسې په ګنټه نیمه کې د دې احکامات سړی نشي شرحه کولی. موږ خو مختصر تفسیر او ترجمه ده، او ډېر ښکلی صورت او ډېر احکام په دې صورت کې دي. په دې صورت کې عائشة زنها باندې تهمت لګېدلی، د هغې واقعه، او بیا د هغې صفایي چې الله د اسمانونو نازل کړې ده، او د بره نه د هغې صفایي شوې ده. دا واقعات ټول به دې صورت کې مخې ته راځي. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سورة انزلناها، دا لوی صورت دی چې نازل کړی دی مونږه، وفرضناها، او فرض کړی دی مونږه، عمل کول په دې باندې مونږ فرض کړی دي. الله وایي دا صورت مونږه نازل کړی دی، نو نسبت یې چاته کړی؟ خپل ځان ته. دې کې تعظیم ته اشاره ده چې ګوره دا ډېر اوچت صورت دی. او بل دا دی چې په دې کې د احکام چې دي دا غوره هسې سنت نه دي او مستحب، په دې عمل کول فرض دي، فرض کړي دي مونږ عمل په دې. وانزلنا فیها آیات، او نازل کړي دی الله وایي مونږ په دې کې آیتونه، حکمونه، بینات، ښکاره حکمونه الله نازل کړي دي او رالیږلي دي. لعلکم تذکرون، د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. الزانیة والزانی، اوس دلته څلور قوانین بیانېږي. اول قانون دا دی چې د زنا حد، زانی سړی دا به څه کېږي چې وعدې نه دی کړی، دی به والی کېږي. څو دورې؟ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، 100 دورې به والی کېږي، 100 دورې به والی کېږي. او چې یو سړی دی چې هغه زنا کړې ده او واده والی دی، بیا به هغې سره څه کوي؟ هغه به سنګساري، رجم کېږي به. دا سخته سزا الله دله ورکوي، سخته سزا وله ورکوي. بعضې خلک راپاڅېږي وایي په قرآن کې نشته دی رجم، په قرآن کې رجم نشته دی. نو حدیث کې چې دي او داسې آیات چې نازل شوي، الشیخ و شیخة اذا زنیا، شیخ او دغه چې ده آیات خو منسوخ شوی دی، حکم یې اوس هم باقي پاتې دی چې دی زنا وکړي نو دواړه څه کوي؟ دواړه رجم کوي، دواړه رجم کوي. او په حدیث کې د غامدي واقعه چې راځي، او صحابه کرامو په وخت کې په دې باندې حکم، او د صحابه کرامو اجماع ده چې یو واده والا سړی او یا ښځه زنا وکړي دا به رجم کېږي. منکرین حدیث څه وایي؟ رجم په قرآن کې نشته، رجم په قرآن کې نشته. الزانیة والزانی، زناکار ښځه، والزانی او زناکار سړی، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، ووی هر یو د دې دواړو نه 100 دورې. ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله، او ودې نه نیسي تاسو لره په دې دواړو باندې شفقت کول او رحم کول په جاري کولو د حکم د الله کې. یاره ته پې خفه شي چې زه خیر دی و بس، خفه نه، سمې سړي ګزارونه به وله ورکې، په دې به نه خفه کېږي.
ان کنتم تؤمنون بالله کچرتا تاسو ایمان لرئ په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت وليشهد عذابهما وحاضر دي شي عذاب د دې دواړو ته طائفة من المؤمنین یوه ډله د مؤمنانو چر څومره خلک حاضرېږي دې ته چا ویل لږ او چا ډېر چې څومره حاضرېږي دې ته چې عبرت د دې نه واخلي الزاني لا ينكح اوس الله بل قانون بیانوي الزاني زناکار سړی لا ينكح الا زانیة او مشرکه نکاح نه کوي مګر د زناکارې ښځې سره یا د مشرکې ښځې سره زنا کوي یعنی همیشه د دې کار دا دی د دې کار څه دی دا دی چې دی دغه شانته ښځې خوښوي ځکه زناکار سړی چې د زناکارو پسې ګرځي زناګانو پسې ګرځي نو یا زناکاره ښځه په نکاح ولي یا مشرکه واخلي او دغه شانته والزانیة او زناکاره ښځه لا ينکحها نکاح نه کوي د دې سره الا زان او مشرک مګر زناکار سړی او یا مشرک دا د دې طبیعتونه داسې دي لګېدلي دي الجنس یمیل الی الجنس یو بل ته مایله کېږي ځکه چې پاک خلک د پاکو خلکو دپاره دي او پاکې زنانه د پاکو سړو دپاره دي او چې ګندی او زناکار یې هغه بیا د زناکارو دپاره دي او کافر د کافرو دپاره دي او مشرک د مشرکو دپاره دي نو داسې خلک دي چې هغه یو بل سره نکاح کوي دا یو صحابي باره کې راځي مفسرینو ذکر کړی دی ابو مرثد الغنوي چې دا لاړی او هلته مکې ته لاړی او دا یو زناکاره زنانه وه عناق په نوم باندې هغې سره یې واده کو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه هلته پسې تللی و نکاح یې ورسره کوله نو هلته پې کسان خبر شو چې یاره دا سړی راغلی دی څه دپاره راغلی دی نو هغه ځای نه بیا راوتښتېدو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه مدینه کې هغه ورته ویل چې دا مشرکه ده ته مشرکې سره نکاح نشي کولی وحرم ذلك على المؤمنین او حرام کړی شوی دی دا کار په مؤمنانو باندې مؤمن سړی چې دی دا زناګانو پسې نه ګرځي او نه زناکارو ښځو سره نکاح کوي او نه د مشرکانو سره نکاح کوي والذین یرمون المحصنات اوس بل قانون الله بیانوي چې څوک په ښځه باندې تهمت ولګوي نو دا به څلور ګواهان راولي والذین واغه کسان یرمونه چې ولي یعنی بدناموي المحصنات په پاک دامنو نفسونو باندې ثم لم یأتوا بأربعة شهداء بیا رانوړي څلور ګواهان فاجلدوهم 80 جلده نو وایي هغې لره اتیا دورې دلته دي چې ته قذف ولګې که نه بدنام ولګې تهمت او بیا تا سره دلیل نه ګواهان د سره نه او دا هم د دې وجې نه چې دا که دا قانون نه وی که نه هر سړی چې بس ښځې صاحب معمولي مسله راتلی بس ویل دا خو زنا یې کړی لکه پښتانه اکثره نن سبا په دې ښځې بدې شي بس بدنامې کړي بل دلیل خو ورسره نه وي که نه بل دلیل ورسره نه وي چې خلک ورته وایي چې لکه ولې دا ښځه دې پرېښوسته یا دې مړه کړه و یاره بس دې خو داسې کار کړی خو بیا خو ګواهان موهان خو نشته الله وایي دا اتیا دورې ووایي چې ګواهان رانه ولي چې په دې څلورو ګواهانو کې یو ګواه هم کم ګواهي نه قبلېږي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا او ما قبلوي دی لره ګواهي هیڅ کله واولئک هم الفاسقون او دا کسان هم دی نافرمان دي الا الذين توبې طرف ته ترغیب ورکوي مګر هغه کسان چې توبې ویسته تابو توبې ویسته من بعد ذلك وروسته له دینه واصلحوا او اصلاح د عمل وکړه عمل برابر کړه فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی دی رحم کوونکی دی یو سړی د توبې ویسته بیا به نه ملامته کړي تا خو دا کړي تا خو تهمت لګولې او بیا دا قیسې به ورته نه کړي پښتانه ورته هغه د 100 کاله مخکې پیغور ورته وکړي هغه بس ټوپک راولي او ډز دې وباسي ویره دا خبره ستا اوس هم نه ده یاره شوې والذین یرمون ازواجهم دا اوس بله مسله الله بیانوي چې اوس ښځه ده او دا دې په زنا باندې ولیده ښه صحیح ته ولیدله اوس خو د دې ښځې سره ژوند تېرول هم ګران دي که ژوند تېرول هم ورسره نشي چې ژوند ورسره نشي تېرو ګواهان هم دسه نشته خو بس داسې وکړه چې لعان ورسره وکړه لعان دا ښځه پرېږده ګواهان دسه نشته بس پرېږده والذین یرمون ازواجهم او هغه کسان چې ولي خپلې ښځې په څه باندې ولي یعنې تهمت پې لګوي ولم یکن لهم شهداء او نه یې د هغې دپاره ګواهان الا انفسهم مگر نفسونه د دوی فشهادت احدهم نو گواهی د یو تن د دوی 4 شهادات دا 4 گواهین دي بالله په الله باندې یعنی په قسم د الله باندې
انه لمن الصادقین چې یقینا خامخا دی د رښتینو نه دی. په دې ځان پوهی کوي. یو سړي ښځه ولیده په بدکارۍ باندې او دې سره ګواهان نشته، دی به داسې وکړي چې دی به څلور اول خو د ښځې نه به اقرار اخلي، چې اقرار وکړي نو بس رجم بشي، ختمه بشي دا ښځه. او یو دا دی چې اقرار ونه کړي نو دا سړی به 5 قسمونه کوي، 4 قسمونه به داسې کوي چې زه څه یم، زه رښتینی یم، دی ما لیدلي دي په زنا باندې. او 5م به دا وایي چې د الله لعنت دی که چېرته ما دروغ وویله په دې خبره کې که ما دروغ وویله. نو په دې طریقه سره به دی لعان به وشي، یو بل سره به جدا شي، په دې 5 قسمونو به یو بل سره جدا شي. او که چېرته اقرار یې وکړو دا ښځه خو دونه که چېرته د الله نه یېرېده او ایمان به کې خو اکثر اقرار کوي به اکثر اقرار کوي، ځکه چې وایي شي ځکه آخرت عذاب هم دی که نه، بیا خو ورته پته وي چې آخرت کې عذاب هم شته. نو چې رجم شي نو هغه د الله حکم پې نافظ شي. والخامس انه لمن الصادقین دا رښتینی دی. والخامسة او 5مه ګواهي دا ده ان لعنة الله علیه چې لعنت د الله دی په ده باندې، ان کان من الکاذبین که چېرته دی د دروغجنو نه وي. ویدرؤ عنها العذاب او دفع کوي به د هغې نه عذاب لره. ان تشهد 4 شهادات چې ګواهي ورکي 4 ګواهیانې بالله په قسم سره په الله باندې، انه لمن الکاذبین چې یقینا دا خامخا د دروغجنو نه دی. دا ښځه به 4 داسې ګواهیانې ورکي او قسمونه به وکړي چې دا خاوند زما چې دی دا دروغ وایي، او 5م ځل به وایي چې د الله غضب دی په دې باندې، په ما دی د الله غضبي که زه چېرته په دې کې دروغ وایم او زه رښتینی نه یم. او دا غضب یې ځکه راوړو دی دغه باره کې، د ښځې باره کې، د سړي باره کې لعنت راوړو که نه، او د ښځې باره کې دلته غضب راوړو. دې کې نکته دا د مفسرین وایي چې دا ښځې دا لعنت ډېر استعمالوي، یاره لعنتي شي او لعنت دی به دا شی ډېر وایي، او دا سړي د غضب نه یېرېږي که نه، دا عفوا دا ښځې د غضب نه یېرېږي، دې سره اشنا نه دي. نو غضب دی په دې باندې ان کان من الصادقین که چېرته دا سړی د رښتینو نه یي، یعنې زه دروغجن یم او دا سړی رښتینی، نو په ما دې د الله غضبي. دا 5م قسم دا به په دې طریقه سره کوي او بیا به جدا کېږي. ولولا فضل الله علیکم که چېرته نه وی فضل د الله، مهرباني د الله په تاسو باندې، یعنې قرآن رالیږل نه وی، یې د رحمت نه مراد دا دی ورحمته، او د رحمت نه مراد دا دی چې د احکام الله نه وی رالیږلي، ورحمته او رحمت د الله. وان الله او یقینا الله تواب حکیم، توبه قبلونکی دی او حکمتونو والا دی. ان الذين جاءوا دې سره اوس هغه د افک واقعه راوړي عایشه رضی الله عنها باندې چې کوم بدنامي لګېدلې وه، او دې آیتونو کې به الله عزوجل د هغې پاکي بیانوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله غزا ته وتو، کوم جنګ ته به وتو، نو قرعه به یې کوله د ښځو منځ کې، د بیبیانو په منځ کې. په دې کې عایشه رضی الله عنها قرعه راوختله، دا اوس روانه شو، بني المصطلق غزا وه او د مدینې نه دی چې کله ووتل نو په لاره کې یو ځای کې دی پړاو اچولی و چې هلته د هغې نه امیل ورک شو. امیل ته ورک شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قافلې والاو ته ویې چې زه حرکت کوو، ای روان شو نو زه په خپل امیل پسې ګرځېدم، امیل مې لټو، یو کنده کې وم، ما ته پته نه وه چې زه راوختم نو څوک نه و، قافله ټوله تلې وه. نو په دې کې زه ډېر سخت غمجن شوم. په دې کې یو صحابي دی چې هغه وروسته راغی، صفوان ابن معطل، دا به وروسته راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وروسته مقرر کړی و چې قافلې نه څه پاتې کېږي، یا دا و چې دی ایثار شوی و د قافلې نه، چې راغی زه یې ولیدمه نو ډېر سخت خفه شو، او زه د ځان سره په هغه سورلۍ باندې په هغه کې جاوه کې زه کېنولم اوښ باندې. نو په دې کې مؤمنانو په زړونو کې خو څه نه راتله، هېڅ هم پکې نه را، ځکه د مؤمنانو په زړه خو صفا زړونه وي، او دا داسې خبرې چې دی دا داسې مرضي خلکو په زړه کې راځي. سمه خبره چې ورته وکړي هغه ورانه واخلي. نو مرضي خلک خو نه وو صحابه کرام، کوم چې د قوي ایمان والا خلک، هغې په زړه کې خو دا خبره نه راتله. نو په دې کې دا منافقانو عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق رئیس المنافقین، دې د خلکو په زړونو کې دا شکونه ور واچل، یاره دا څنګه د دې سړي سره وروسته پاتې شو، او دی خو به داسې کړي دا به یې کړي. نو په دې کې عایشه رضی الله عنها ما ته هېڅ پته نه وه، هېڅ پته راته نه وه، او
داسې بعضې صحابه کرام چې هم د دې ښکار شوي ضعیف الایمان د دې ښکار شوي و بدګماني وکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره هم ډېره شوه نو هغه هم زړه کې ونیوله چې یاره چل خو به نه شوی خو به شوي نه نو په دې کې وایي ما ته پته نه وه زه داسې یوه ورځ بار راووتلم د شپې نو د مستح دا مور چې ده دا مې ولیدله وایي دا خپې وښویدلې نه وایي چې مستحه تباه شي هلاک شي وایي ما ته تپوس وکړه چې ولې وی ویله چې تا ته پته نه ده تا باندې خو داسې بهتان یې په تا تړلې ده ستا باره کې دا خبرې کېږي وایي زه ډېر سخت په غم کې شوم لاړم د خپل پلار کور ته ابوبکر رضی الله عنه کور ته هلته لاړم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی اوږده واقعه ده هغه راغی او ما ته ویویله چې عایشې که چېرته تا دا کار کړی بس د الله نه بخښنه وغواړه الله بخښنه کوونکی دی الله به دې وبخي او اقرار وکړه ما د خپل مور او پلار ته ویل چې تاسو ته جواب وایي هغوی ته وایي چې موږ ورته څه وویو موږ به ورته څه وویو نو ټول پریشانه وو زه هم سخت پریشانه وم ژړل یم ډېره سخته پریشاني ده که نه یو سړي یو کار نه کړی او ته هغې باندې داسې بهتان ولګي یو خبره دومره مشهوره شي مخکې لاړه شي نو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا په دغه حالات کې و چې سخت دروند شو په دغه وخت کې وحی پې طاري شو وحی راغله نو دا آیتونه الله راولېږل چې کله وحی ختم شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مخ داسې پړقېده یعنې خوشحاله و او وایي چې ګوره الله ستا پاکي بیان کړه د اسمانونو د پاسه نو ما ته مې مور پلار وویله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کړه وایي ما ورته ویل چې نه زه د ده شکریا نه ادا کوم زه د الله شکریا ادا کوم چې هغې زما صفایي راولېږله دا د ښځې او خاوند په منځ کې یو ازادي چې ښځه او خاوند یو بل ته ازاده خبره کولی شي خو بل چا دپاره جایز نه دی بی چې داسې خبره د پیغمبر باره کې وکړي نو عایشه رضی عنها د اسمانونو د پاسه الله پاکه کړه دا مختصر واقعه وه ان الذین یقینا هغه کسان چې جاءو راتللی کړي دي بالافک په دروغو جوړولو باندې په عایشه رضی عنها باندې عصبة منکم دا یوه ډله ستاسو نه لا تحسبوه شرا لکم تاسو ګمان مه کوئ په دې کې چې په دې کې شر دی ستاسو لپاره بل هو خیر لکم بلکې دا غوره دی ستاسو لره څنګه غوره دی تاسو لره الله قرآن نازل کو د هغې پاکي بیان کړه بل امتحان په تاسو باندې پکې وی ازمایلی لکل امرئ منهم د هر یو تن دپاره د هر یو تن د دوی نه سزا ده مکتسب من الاثم د هغې نه چې کړی د ګناه نه چې چا کومه ګناه کړې الله به ورله سزا ورکوي والذي تولى کبره او هغه سړی چې اغستی و یا یې راوچت کړی و لوی بوج د هغې او مشري یې اغستې وه منهم د دوی نه له عذاب عظیم د هغه دپاره عذاب سخت دی دا څوک دی چې دا خبره په سر راغستې وه عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې ده دا خبرې سرداري یې اغستې وه خبره یې مخکې وړله الله وایي دله به عذاب عظیم لوی عذاب ورکوم الله اوس مؤمنانو له زور ورکوي چې تاسو دا خبره اورېدلې وه خو تاسو به ښه ګمان کړی وی که نه ښه ګمان به هم کړی وی لولا اذ سمعتموه ولې نه وا کله چې واورېدل تاسو هغې لره ظن المؤمنون نو ګمان به کړی وی مؤمنانو سړو والمؤمناتو مؤمنانو ښځو بانفسهم په یو بل باندې خیرا د خیر دا داسې دی لکه مؤمن داسې دی لکه ته خپل ځان چې دي ځان باره کې ته ښه ګمان کې بدګماني نه کې نو په دې به هم کړی وی وقالوا هذا افک مبین او دوی به ویلي وی چې دا دروغ دی ښکاره ولولا جاءوا او ولې نه وه چې راوړي وی دوی علیه باربعة شهدا په دې خبر باندې څلور ګواهان طلب کړي وی فاذ لم یأتوا بالشهداء نو که چېرته دوی نه وی راوړي ګواهان فاولئک عند الله هم الكاذبون نو دغه کسان په نزد الله ام دی دي دروغجن کاذبون دروغجن دي ولولا فضل الله که چېرته نه وی فضل الله علیکم په تاسو باندې ورحمته او رحمت د الله فی الدنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې لمسکم نو خامخا رسېدلی به وی تاسو ته فیما افضتم فیه په هغه څه کې چې تاسو داخل شوي وی په هغې کې عذاب عظیم عذاب لوی ګور الله د عذاب وروسته کړی نه وی که نه فضل الله نه مراد دی چې عذاب د الله وروسته کړه عذاب یې راوستی وی هلاکېدی او ورحمته د دې نه مراد د توفیق د توبې چې تاسو توبه ویسته نو الله تاسو له د توبې توفیق درکه یعنې په عذاب کې به تاسو هلاک شوي وی دا خو داسې وړه خبره نه ده که نه اذ تلقونه بالسنتکم الله په دې کې اوس زورونه ورکوي
چې تاسو څنګه بے تحقیق خبرې کوئ بے تحقیق خبرې او د ګناه خبرې افواهات تاسو خوروئ دا خو نه دی په کار کنه مسلمان خو دې ته نه وایي کنه چې خبره واوري بس ډنګ ولا ورکي به داسې خو نه ده خبرې تحقیق به کوې به مخکې خبره وړي اذ تلقونه بألسنتکم کله چې تاسو راغستا دا خبره بألسنتکم په ژبو خپلو سره وتقولون بأفواهکم او ویل تاسو په خپلو خلو سره ما لیس لکم به علم هغه چې نو تاسو لره په هغې باندې څه علم وتحسبونه هینا او ګمان کو تاسو په دې د معمولي خبرې چې دا داسې معمولي خبره ده دا خو معمولي خبره نه ده وهو عند الله عظیم او دا د الله په نسبت باندې ډېره لویه خبره ده تاسو څنګه دا کار کړی دی نو یو زورونه ده پکې ولولا اذ سمعتموه او ولې نه وه اذ سمعتموه کله چې واورېدله تاسو دې لره قلتم ما يكون لنا نو تاسو به دا ویلي وې نه دي جایز مونږ لره ان نتکلم بهذا چې خبرې وکړي مونږ په دې باندې ان نتکلم جایز نه دي مونږ لره چې خبرې وکړو مونږ په دې باندې دا خبره به م کړې وې او په دې کې مم خبرې نه کولې سبحانك پاکی د تا لره هذا بهتان عظیم دا بهتان لوی دی یعظکم الله حکم کوي الله تاسو ته نصیحت درته کوي ان تعودوا لمثله چې واپس نشئ تاسو په شان د دې ته ابدا هیڅ کله ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان یعنې که ایمان درکړي نو بیا دې کار ته نه نږدې کېږي منافق سړی په دې کې ایمان نشته نو منافقانو دا بهتان خورو نو تاسو ولې دا کار کوو الله دې مؤمنانو ته وایي ویبین الله لکم الآیات بیانوي الله تاسو ته آیتونه والله علیم حکیم او الله پوهه دی حکمتونه والا دی ان الذین یحبون اوس الله زورونه ورکوي هغه کسانو ته چې په ایمان والاو کې بېحیایي خورئ او دا د دې کار دی ګوره غلط کارونه خورئ غلط بېحیایانې فحشا خورئ فحشا یعظکم الله ان تعودوا لمثله دا آیت خیر دا خو مې ویل یعنې نصیحت کوي الله تاسو ته چې واپس نشئ دې ته ابدا هیڅ کله ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان ویبین الله لکم الآیات او الله بیانوي تاسو ته آیتونه والله علیم حکیم الله پوهه دی حکمتونه والا دی اوس زورونه ورکوي چې څوک فحشي خورئ الله هغې ته زورونه ورکوي ان الذين يقينا اغا کسان يحبون چې خوښوي ان تشيع الفاحشه چې خورکي بحیایي خورش بحیایي في الذين آمنوا په کسانو کې چې ایمان راوړي لهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب دردناک دی په دنیا والآخره په دنیا او آخرت دواړو کې څوک چې بحیایي خوري کنه دا ټي وي دا چینل مینل شویو او کیبل وغیرہ شو په حشي په هر لاره باندې اوس خو کیبل ته ضرورت نشته اوس خو انلاین سیستم دی هر طریقې سره او هر ځای چې وګوري بې حیایي نه به نه خلاصېږي دا موبایل چې در راواغسته که نه خامخا یو څه شی به پکې ګوري یو څه ګند به دې زړه ته وردننه کېږي دا د څه لپاره خوښوي دا خورئ د دې لپاره چې د ایمان والا او د ایمان په دې باندې خراب شي الله وایي دې لپاره عذاب درناک دی په دنیا او آخرت دواړو کې والله يعلم والله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله عليكم ورحمته او که نه وی فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د هغه وان الله رؤوف الرحیم او یقینا الله شفقت کوونکی دی رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مروانیږئ په قدمونو د شیطان پسې مخکې ویل چې بحیایي دا خلق پیدا کوي او دا د شیطان په ذریعه باندې پیدا کیږي نو تاسو د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ خطوات شیطان د دې نه ټول ګناهونه مراد دي چې هیڅ ګناه پسې مه روانېږئ ومن یتبع خطوات الشیطان او څوک چې روان شو د قدمونو شیطان پسې فانه یأمر بالفحشاء والمنکر نو یقینا هغه حکم کوي په بېحیایي او په بدو کارونو سره ولولا فضل الله که نه وی فضل الله په تاسو باندې علیکم په تاسو ورحمته او رحمت د هغه ما زکا منکم من احد ابدا نه به وی پاک شوی ستاسو نه هیڅوک او هیڅ کله هیڅوک به نه وی پاتې شوی سړی دی او که ښځه دی نو خامخا دی به څه وی په یو ګناه کې به اخته وی دا خو د الله فضل دی چې تاسو بچ کوي د شیطان نه ولكن الله يزكي من يشاء لیکن الله پاکوي چاله چې وغواړي والله سمیع علیم الله اوریدونکی دی او پوهه دی
ولا یأتل اولو الفضل منکم او قسم دی نکی خاوندان د غروالی ستاسونا والسعه او د فراخی د سنه دی قسم نکی دا آیت چې دی دا د ابوبکر زنهو په باره کې نازل شوی و چې دی قسم کړی چې زه مستح ابن اثاثه چې دی اثاثه دی باندې به زه خرچ نه کوم ځکه چې دی خو زما په لور باندې تهمت لګولې هغې به پې خرچ کو پیسې به ور خرچه به ورکوله وایي چې زه هېڅ کله نه معاف کوم هېڅ کله نه معاف کوم کله چې دا آیت نازل شو چې نه د خیرخواهي والا خلک چې دی دا د خیر دی په دې باندې خرچه کوي او بخښنه دې کوي ورته الا تحبون ان یغفر الله لکم الله ویل تاسو نه غواړئ چې الله درته بخښنه وکړي ابوبکر زنهو ویل چې ولې نه غواړم زه غواړم چې الله ماته بخښنه وکړي ماته الله بخښنه وکړي نو دې کې دا خبره پرته ده چې نصیحت پکې پروت دی چې یو سړی دی د ګناه نه توبه ویسته نو بیا د په هغې باندې احسانونه نه کوي خلک او د احسان لاره دې پې خلک بیا نه بندوي چې کوم خیرخواهي د هغې دپاره لټوي او څه هغې له ورکوي هغه دې پې نه بندوي ولا یأتلي او قسم دې نه کوي خاوندان د غوروالي ستاسو نه والسعو د پراخۍ یعنې مال ورسره پراخه دی ایؤتو چې ورکی دی اولی القربا خپلوانو ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین فی سبیل الله او هجرت کوونکو ته په لار د الله کې ولیعفو معافي دې کوي ولیصفحو او مخ دې اړوي د ملامته کولو نه بیا دې نه ملامته کوي سړی د ګناه نه توبه ویسه بیا مه ملامته کوه الا تحبون ان یغفر الله لکم ایا نه خوښوئ تاسو چې بخښنه وکړي الله تاسو ته والله غفور الرحیم الله بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی ان الذين يرمون المحصنات یقینا هغه کسان چې تهمتونه لګوي په پاکو زنانو باندې الغافلات چې غافله دي بحیاینا المؤمنات چې مؤمنې دي اوس الله دې کې رټنه ورکوي چې یو مؤمنه زنانه د بحیایي دا قیسې هغې ته نه دي معلومي بیخي د دې نه خبر نه بحیایي د اډو نه د ځایونو نه د دې قیسو نه نه خبر چې بحیایي په کومه طریقه کېږي او دا چلونه هغې له نه ورځي دا چلونه دا قیسې وله نه ورځي او بیا هم ته په هغې باندې د بحیایي دغه تهمت په هغې باندې لګې تهمت پې لګې نو الله وایي لعنو فی الدنیا والآخره لعنت کړی شوی دی په هغوی باندې په دنیا او آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دوی لپاره عذاب لوی دی یوم تشهد علیهم په هغه ورځ باندې چې ګواهي به کوي په هغې باندې السنتهم ژبې د دوی و ایدیهم او لاسونه د هغوی و ارجلهم او خپې د هغوی بما كانوا يعملون په سبب د هغې چې دوی کوم عملونه کول یومئذ په هغه ورځ باندې یوفیهم الله اعمال دینهم چې پوره به ورکړي الله دې ته جزا د دوی الحق په حق سره ويعلمون او پوهیږي به دوی ان الله هو الحق المبین چې یقینا الله حق ذات دی ښکاره الخبیثات للخبیثین خبیثې پلیتې زنانه دا د پلیتو سړو دپاره دي والخبیثون للخبیثات او پاک او پلیت سړي د پلیتو ښځو دپاره دي یعنی دا بدکاره خلک چې دی د یو بل سره نکاح کوي عام قانون دا دی چې خبیث سړی چې دی که نه پلیت دا پلیتان خوښوي او پلیتې ښځې دا پلیت سړی خوښوي او دا داسې دی دا غلط عادت دی په دې نفسونو کې پاک سړی چې دی که نه پلیته ښځه نه خوښوي مزاج باندې برابره نه هغه نه خوښوي او پاکه ښځه چې دی که نه پلیت سړی نه دغه نه خوښوي پلیت سړی نه خوښوي مزاج ته برابره نه نو دا خبیثات پلیتې زنانه چې کله هم نکاح کوي دا به د ځان په شان د خلکو سره کوي والخبیثون للخبیثات والطیبات او پاکې زنانه للطیبین دپاره د پاکو سړو دي والطیبون للطیبات او پاک سړي دپاره د پاکو زنانو دي اولئک مبرؤون دا کسان جدا دي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پاک دی نو دا به داسې پلیته زنانه وکړي چې هغه داسې کارونه کوي داسې نه کوي که نه اولئک مبرؤون دغه کسان جدا دي پاک دي مما یقولون د هغه څه نه چې دی وایي د هغه خبرو نه چې دی وایي پسې وروسته لهم مغفرة او د هغې دپاره بخښنه ده ورزق کریم او رزق دی عزتمن اوس الله بل قانون بیانوي یا ایها الذین آمنو دې نه وروسته شپږ قوانین ذکر کوي شپږ قوانین چې هغې سره د بېحیایۍ لارې بندېږي ځکه چې الله د دې صورت کې موضوع څه بیانوي د بېحیایۍ لارې بندول اول قانون دا دی چې د چا کور ته ورځې که نه د اجازت نه بغیر به نه وردننه کېږي اجازت باخلي بیا به وردننه کېږي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تدخلوا بیوتا
مداخلیږئ کورونو ته کوټو ته غیر بیوتکم چې سوا د کورونو ستاسو نه دي حتی تستأنسو تر دې چې اجازت وغواړئ وتسلموا علی اهلها یې سلام واچوئ په اوسېدونکو د هغې ګوره چې قانون دا دی که نه چې د چا کور ته ورځې که نه که هغه ستا د ښځې د کور او د کوټې نه علاوه دی نه علاوه ستا خپل کور څه دی زموږ پښتنو کې خو دا دی چې زما د پلار د نیکه د دادا د هغه د کوم ځای نه بعضې خپلوان نه ځي هلکه وایي دا زما خپل دی هلکه څنګه خپل دی وایي د دې په کور کې هم توت ولاړ دی او زموږ په کور کې هم توت ولاړ دی بعضې هسې د توت دغه یي که نه او د چینار او د توت زموږ په کور کې چینار دی نو بعضې داسې دغه یي د خپلوۍ نه او بعضې داسې یي چې بس شروع شي نو بس یو اوږد ریل به درته مخې ته کېږي بعضې داسې دغه یي زموږ د پښتانه نه دی دا زما داسې هغه دغه رشته دار مې دی دا رشته دار نه خپل اصول دي ستا خپل کور دقه دی چې ستا خپله کوټه دی ستا د ښځې کور دی دقه ستا کور دی پلار کور ته ورځې اجازت باخلې مور کور ته ورځې اجازت باخلې اول به څه کې دوه طریقو سره یو به دا وی چې آیا زه داخل شم راشم راتلی شم که نه شم که اجازت یې درکو صحیح ده که در یې نه کو نیغ به راوځې دا نه دی چې زه کور ته ورغلم او یاره ورغلم او دروازې ته ولاړم او ومې ټکول او څوک نه راوته درې ځل به دروازه وټکې چې څوک راونه وته بس ځه سیده ځه نیغ ځه داسې خو نه ده که نه او بعضې پکې لابې خپوي یاره بس زه ورغلم او ته خو اول ټیم وپېژنه بیا ورځه که نه یو ټیم وپېژنه چې دا په کوم حالات کې دی بیا ورځه په هغه ټیم باندې هغه ځای ته ورځه او چې بیا دې څوک وشړي بیا خپه یې وشړل اول ته تنسیق وکړه او ظروفو ته وګوره حالاتو ته وګوره حالاتو ته به لږ ګوري د مسلمان که نه داسې خو نه ده که نه بیا تپوسه به په سړي باندې ور روان یو هغه په هر قسم حالات کې دی ته به ورځي دا ښه هم نه مخکې نه یو سړی متوجه کړی هلکه زه په دې ټیم راځم ته اوسګار یې که نه په کور کې یې که نه چې راشې نو بیا به ته د ښځو سره ناست دی خو دا تاله مزه در کوي او دا سړی برداشت کوي چې په کور کې نه او سړی په کور کې ناست لکه د اسلام د حدودو خیال ساتل پکار دی او دا بعضې چې کور ته دې راشي که نه بس یاره بس زه ته راځه بس ما ته به ووایو چې کور کې دغه راته کولاو کړي دروازه زه به کښېنم نو سړی حیران شي چې دا اوس ده ته اوس سړی څه ووایي دروازه راته کولاو کړي زه به ناست یم او ته راځه به یې که نه دا سم ډبول غواړي وهل نه ډبول غربول چې دا سړی وغربوي که نه یو سوچ دی پکې وغربول دا بیا نور سمیږي دا داسې نه سمیږي هلکه ته د اصول او د دغه خیال ساته که نه موږ خو مسلمانان دي اوس دغه خو نه نو اجازت باخلي اجازت یې درته وکړو صحیح ده ویې نه که نه ته بیا یې خفه کېږم بیا یې خفه یې او بس بیا دې مخ دې وران کړی چې یاره بس ما ته خو اجازت ونه کو دا چل دی هغه چل دی بیا نیغ ځه سیده ځه او که چېرته دویمه طریقه څه ده سلام واچوه هغې سلام جواب درک دننه شه اگر که د مور کور دې م دی اوس ته داسې غواړئ که نه یو سړی وایي چې یاره زه مور باندې څنګه اجازت وغواړم حتی چې مور نه اجازت نه غواړي او مور په کوټه باندې داسې ور دننه شوې چې هغه حالت کې ته خوښول نه غواړي چې مور ویني نو دا ښه خبره ده چې ته داسې وینې اجازت ضروري دی که نه ذلکم خیر لکم دا غوره دی ستاسو دپاره لعلکم تذکرون د دې دپاره چې تاسو حکم یاد کړئ فإن لم تجدوا فيها احدا که چېرته تاسو موندنه که په هغې کې څوک فلا تدخلوها نو مه داخلېږئ هغې ته حتی یؤذن لکم تر دې چې اجازت وکړی شي تاسو ته اوس یو ځای دی که نه او څوک پکې نه او دروازه دې وټکوله څوک راونه وته دروازه دې ولیده چې کولاو دی لکه چانس دی بس څه به دلته د نور ته ولاړ یم څه به نور ته ولاړ یم خو راځه بس دننه شه بعضې داسې وي که نه هغه مېلمانه او کسان داسې وي چې دروازه کولاو ولیده او یا بعضې دا بیټکونه او اجرې دا زموږ د پښتنو چې دا خو کولاو وي که نه هلته ورشي بس کینې پکې زنانه د دې نه خبر هم نه چې هغې خو چې څوک نشته که نه د هغه راځي ځي او راځي او زنانه او خبر هم نه د دې نه دا ځوان شیر بچی چې دلته ناست دي بالښت یې تکې والي او څه بالښتونه یې خپو ته ایښي سر ته ایښي
ته به وایې چې دا د ده د پلار او د نیکه میراث کې دا ځای رسېدلی دی، دې کې به ناست دی کور کې. هلکه ته خو لږ اصولو خیال خو ساته. نو که چېرته داسې ځای چې په هغې کې څوک نه وي فلا تدخلوها، بیا مه داخلېږه ورته. سړی دې پیدا نه کړو، سړی کور کې نشته دی، بې ځایه خپله لار ټکوه حتی یؤذن لکم، تر دې پورې چې اجازت وکړی شي تاسو ته. وان قیل لکم ارجعوا، او که چېرته تاسو ته وویلی شي چې واپس شئ، فرجعوا نو واپس شئ. هو ازکا لکم، دا کار ډېر پاکونکی دی ستاسو لپاره. والله بما تعملون علیم، الله پوهه دی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. یو ځای دی که نه، او ته دروازه دې وټکوله، چا درته وویلی چې کور کې څوک نشته واپس شه، نو بیا په دې مه خفه کېږئ چې ما ته وویل چې واپس شه. او زمونږ پښتنو کې چې داسې څوک واپس بس ځان له دې کار وکړ. او دا لا څه کوې چې هسې کور کې دې ته ویم نه که نه، او ستا زنانه هم دې سړي ته دروازه کولاو نه کړه، زنانه و دې هم دروازه کولاو نه کړه، بس ځان له دې کار وکړه، بس دا بیا خفه دی نه. یاره بس په کور به وله قدم کښېندم، مېږده که نه، ته چا راغوښتی؟ د سره نه یې کښېندې، څوک تا ته سوال او زاري کوي، هغه به څه هغه ډېر بې غیرته یې چې نه راځې د سره نه چې را نه شي. ته څه کوې زما کره چې راځې؟ زما کره چې ته راځې خو ته ما له راځې که نه، که نه کور کې د بل چا له راځې، زنانه له ته راځې که نه ما له راځې، خو چې زه کور کې ومه نو ته راځه، که ما له راځې، او که ما له نه راځې نو بیا ته څه کوې زما کور کې. نو لږ د اسلام د حدودو خیال ساتل پکار دي. اصل د عقل خبر هم دا ده که نه. او دا بعضې خلک هم بعضې چې دننه کوټه کې دې نه کېنولي که نه، یاره مړه بار ځای کې کېنولی ومه، کور کې دې هم بیا ښځې تپوس کوي څنګه پلاني کره چې ورغلی وې چېرته ناست وې، هغه پلاني درته ستړی مه شي ویلی که نه، یاره بس داسې خاص نظر یې ونه کړه راته، بار یې میټک کې کېنولی وم حجره کې. څنګه چل دی یاره؟ همدا خبره ده که نه، دا د حقیقت هم دا دی. لکه اوس که ته ما له راغلی خو زه چې کوم ځای کې ناست یم، دا بیټک کې ناست یم او که بار په ډیران کې ناست یم او کار ځای کې ناست، ته به ما سره هغه ځای کې کښېنې. او که ته بیا ښځو خواله راغلی نو بیا جدا خبره ده. دا بعضې خلک داسې ده، د ښځو خوی نه وي پکې، ښځو دندې د کوټې ته بیا رسئ. او بعضې چې په خپل بیډ نه یې کښېنولي که نه، والله که خوشحالي کړي چې کور ته یې بوځې که نه، او په خپل بیډ کې کښېنې، بس د ده زړه جوړ شي، اوس د ده زړه جوړې وي. دا په دې زړونو کې مرض دی. لږ د دې نه جوړېږي. ګوره دې صورت موضوع څه ده؟ بېحیایي بندول. او دا قانون دی پکې. اولنی دا قانون دی چې اجازت چا درته ونه کړو پردي کور ته مه دننه کېږي. چې دننه شو خو مسله جوړېږي که نه. ته چې په یو کور کې یې، د چا په کور کې او سړی په کور کې نشته او ښځه ده په کور کې، نو بیا څه جوړېږي؟ هسې تاسو دې ته سوچ وکئ. لږ د الله د دې حدودو خیال ساتل پکار دي. نو دا شی زموږ پښتنو کې نشته دی. او دې ته نه ګوري چې اوس زنانه ده، نو زنانه وایي دا زموږ خپل دي، نو خپل دي خو ښځه خو دې نه ده که نه، او نه دې لور ده، نه دې لور ده او نه دې خور ده. نو دې لږ خیال ساتل پکار دي. او داسې خلک نه دی، دا غربول پکار دي مړه. دا چې نه پوهېږي که نه، بعضې وخت کې بیا سړي له کار ورځي، دا یو څو ټنګه چې دې ورکړه دله دا سمېږي، دا داسې نه راایښي. بعضې ته به ویې لکه راځه چې بس دغه شو ده لږ به وځو که نه، ویې راځه چې هلته لاړ شو بېرته به هغه وایي زه ته لاړ شه، زه به دلته یم، زه به اوده شمه لږ ته لاړ شه، زه به دلته لږ اوده شمه، آرام به وکړمه بی الله المستعان. لیس علیکم جناح. اوس الله بل حکم بیانوي. هسې خبره اوږدېږي که نه، زړه م خارښ کوي چې ډېر څه ویو پکې، بیا خاص کر دې صورت کې وخت مختصر دی. لیس علیکم جناح، نشته دی په تاسو باندې ګناه، ان تدخلوا بیوتا چې داخل شئ هغه کورونو کوټو ته، غیر مسکونة چې اوسېدل پکې نه کېږي، فیها متاع لکم، په هغې کې سامان دی ستاسو، سامان پکې دی ستاسو، یعنې ستاسو فایدې دي پکې. اوس هغه ځای دی چې داسې شړ ځایونه دي، یا بازار دی داسې کوټې دي، ځایونه دي چې هغې کې تاسو داخلېدی شئ، خلک وځي رانوځي پکې، سامان دی پکې ستاسو، څه پکې ږدئ، څه راخلئ، څه خرڅوئ، څه اخلئ، دلته داخلېدی شئ. والله یعلم ما تبدون، او الله پوهېږي په هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ، وما تکتمون، هغه چې تاسو پټوئ. قل للمؤمنین، اوس بل حکم دی چې دې سره هم بېحیایي دفع کېږي. او اولنی زنا چې دا واقع کېږي هغه د نظر ده، د کتلو زنا، دم زنا کې راځي.
او الله المستعان چې د دین هیڅوک بچ نه دي. نظر حفاظت کول او نن سبا د نظر حفاظت کول دا ډیر سخت شوي دي، یعنی ډیر سخته مسله هم دا ده. هر څومره چې د ځان بچ کې که نه او هر څومره چې ځان ساتي یو نه یو ځای کې به تا نه بد نظري کېږي. نو د دې نه ځان ساتل دا ډیر ګران شوي دي نن سبا. قل للمؤمنین ویوه مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم چې ښکته کړي خپل نظرونه، ویحفظوا فروجهم او حفاظت وکړي د خپلو عورتونو، ذلک ازکا لهم دا کار پاک ساتونکی دی دوی لره. دې سره څه کېږي؟ پاکي راځي، زړه پاکېږي د دې سره. او نظر چې د بد ولګېدو د هغې نه وروسته بې بدې ارادې د سړي پیدا کېږي، نو د دې وجې نه به نظر به ښکته ساتي. ان الله خبیر بما یصنعون، الله پوهه دی، یقینا الله خبردار دی په هغه څه چې دوی کوي. وقل للمؤمنات ویوه مؤمنو ښځو ته یغضضن من ابصارهن چې ښکته کړي د نظرونو خپلو نه. زنانه به هم دا کار کوي، دا نه دی چې زنانه به هم په سړو کې به لګېدلي چې د زنانو لپاره جایز دی چې سړو ته ګوري او په هغې کې د سر نه خپو پورې به سټډي کوي، نو دا هم نه دي په کار. ويحفظن فروجهن او حفاظت دی وکړي، بچ دی وساتي فروجهن خپل عورتونه. ولا یبدین زینتهن او نه دي ښکاره کوي ډول او زینت خپل، الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاري عادتن د دې نه، یعنې د ډول زینه دا به نه ښکاره کوي. د ډول زینه چې دی د ښایست زینه هغه څه دي دا به نه ښکاره کوي. دا راځي اوس وروسته چې هغه څه دی په سر باندې به لوپټه اچي، سر به پټوي او سټونه به پټوي، په سینو باندې به لوپټه را ځوړندوي او دغه شانته ویښته به نه ښکاره کوي، سټونه به نه ښکاره کوي، هغې والی وغیره چې دا ټول سینې د هغې پټي دا به نه ښکاره کوي. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نه به ښکاره کوي د زینت زینه مګر چاته به ښکاره کوي؟ اوس هغه کسان یادوي چې هغې ته ښکاره کولی شي. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره شي د هغې نه. د هغې نه څه شی ښکاره شي؟ دې کې مفسرینو ډېر اقوال دي. یو دا دی چې الید لاسونه دي، یدان لاسونه، او بل څه دی؟ مخ دی. دا عادتا ښکاري، لکه کور کې ښکاري. یو قول دا دی او بازار کې او بیا داسې ځایونو کې مخ پټول دا پکار دي چې مخ پټ کړي زنانه. او عام چې کور دی نو کور کې لاسونه ښکاري د زنانه عادتا او مخ یې ښکاري. بیا خاص کر چې داسې څوک راشي خپلوان رشته دار چې هغه نږدې خپلوان یې لاس به ورسره نه میلاوي او د لرې نه د هغې سلام کولی شي، نو دا که ښکاري مخ ښکاري پروا نه کوي. بعضې خلک بیا ډېره سختي کوي که نه، خپلوانو سره بیخي هغه سلام کلام نه کوي، نه که د لرې نه سلام کلام یې وکړو لرې نه دا ښه خبره ده. او دا بعضې یاران په دې خبه کېږي چې سم د ښځې ورسره لاس نه میلاو کړی که نه صحیح، نو زړه نه جوړېږي د زړه ورانې وي د لرې نه که سلام ورته وکړو یاره بس دې خو راته بدې وکتلې سپکې راته وکتل. نه، اسلامي حکم څه دی؟ لرې خپلوان دي دی که نه، هغې سره به د ښځه لاس نه میلاوئ، لرې نه به ورته سلام کوي. نو مخې ښکاره شو، لاسونه ښکارېدل پروا نه کوي. الا ما ظهر منها، یو تفسیر دی کې دا دی. بل دا دی چې دې کې سترګې مراد دي، چې سترګې ښکارېدې د زنانه نوره پردې کړې ده او سترګې ښکاري عادتا دا پروا نه کوي. او یا دا دی چې د دې نه دا برقه مراد ده، دا برقه چې د هغې ښکاري زنانه، ځکه د پاسه خو په ځان یو څه شی راچوي که نو دا پروا نه کوي. دا زینت به چا ته نه ښکاره کوي، دا به نورو خلکو ته نه ښکاره کوي. یو څو کسان دي چې هغې ته زینت ښکاره کولی شي. الا لبعولتهن، مگر د خپلو خاوندانو ته، ځکه خاوند ته خو ښځه ټول بدن ښودلی شي. او آبائهن، او یا خپلو پلارانو ته، خپل پلار ته ښکاره کولی شي. او آباء بعولتهن، یا پلاران د خاوندانو ته چې هغې ته څه وایي؟ سخر بابا، دې ته ښکاره کولی شي. او ابنائهن، یا خپلو بچو ته. او ابناء بعولتهن، او یا بچو د خاوند ته، بچو د خپل خاوند ته، یعنی د بلې ښځې نه پیدا وي، دې ته ښکاره کولی شي. او اخوانهن، یا ورونو خپلو ته، ورور ته. او بني اخوانهن، او یا وریرونو ته، وريرونو خپلو ته چې د ورور نه پیدا وي. او بني
اخواتهن او یې خورینو خپلو ته، یعنې د خور نه چې پیدا یي، زنانه د خور نه چې پیدا یي هغه ته خورۍ وایي. او نسائهن یا خپلو زنانو ته، کافرو ته به هم عورت نه ښکاره کوي، خپل مواضع الزینه چې کوم دي، عفوا عورت نه، دا مواضع الزینه دا به نه ښکاره کوي. او ما ملکت ایمانهن هغه چې مالکان خلاسونه د دوی، او التابعین او یا هغه خدمتګاران غیر اولی الاربه چې نه دي خاوندان د حاجت، چې هغې شهوت نه وي او خادمان یې کورونو کې ګرځي را ګرځي، نو دیم که چېرته دا ځایونه ویني نو بې پروا نه کوي. من الرجال د سړونه او الطفل او یا د ماشومانو نه، الذین لم یظهروا علی عورات النساء هغه چې نه دي خبر شوي په عورتونو د ښځو باندې. ولا یضربن او نه دي وایي بارجلهن په خپلو خپو باندې ځمکه، لیعلم ما یخفین من زینتهن د دې لپاره چې معلوم شي خلکو ته هغه چې دی پټوي د ډول نه. یعنې بعضې زنانه څه دی د ځمکې له ډز ورږي چې ښکاره شي، دا زینت د دې ښکاره شي، خپو پسې څه تړلي دا ښکاره شي، یا دا دی چې پنډۍ ښکاره کړي. نن سبا خو الټه کاته شروع ده که نه، سړی چې دی پنسۍ راکاږي په خپو کې راکاږي، ته به وایې چې دا ټوله کوڅې ده ته حواله کړې ده چې دا روډ به پاکې، دا د ځمکه پسې راکاږي. او ښځې څه کوي؟ ښځو بس پرتوګونه راوچت کړي دي، پنډۍ ښکاري رواني. عجیبه کاته دا ده نن سبا، عجیبه کاته دا ده، نو خپې راوچتې کړي. الله وایي چې دا خپه به په دې ځمکې هم نه وایي چې دا پنډۍ هسې نه چې ښکاره شي، او یا هغه څه ښکاره شي چې پرې پنډۍ پسې ني. او دی نن سبا پنډۍ ورته ښکاره کړي. ما یخفین من زینتهن وتوبوا الى الله جميعا او توبه وباسئ الله ته ټول، ایها المؤمنون ای مؤمنانو، لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو څه شئ کامیاب شئ. توبه الله ته وباسئ. ځکه ولې وایي الله توبه وباسئ؟ دې احکامو کې خلک څه کېږي؟ کوتاهي کېږي د خلکو نه، نو ځکه توبه وباسئ الله ته چې الله هم وبخي او کامیاب شئ. وانکحوا الایام منکم، اوس بل قانون الله بیانوي. بې واده سړی دی دې له واده وکړئ، واده چې ولونه کې خو زنا کې واقع کېږي که نه، معاشره چې صفا کې خو ودونه به کې، یو جینۍ ده او هغې واده نشته دی او کور کې دې ساتلې ده، نو دې سره معاشره خرابېږي. وانکحوا الایام منکم، نکاح وکئ د بې واده ستاسو نه، والصالحین او د نیکانو نه، من عبادکم د غلامانو ستاسو نه، و ایمائکم او د وینځو ستاسو نه. اکثره دا وینځ او غلامان ولې وایي چې دا خو کمزوری غونده کې مخلوق و که نه، دې نه به دا زیناګانې ډېره واقع کېدې، پیسې به هم ورسره نه وي، نو د دې وجې نه نکاح به یې نه شوه کولی. او نن سبا زموږ د دې خلکو نه، زموږ د دې عوامو نه غلامان جوړ شوي دي، ځکه چې د هر څه نه فارغ کړي دي که نه. نن سبا به څوک په پاکستان کې داسې واده وکړي؟ کولی شي؟ نشي کولی. مسافرۍ ته یې جوړ کړي، ښځه چې وکړي بس مسافرۍ کړي، هغه چیزي نیمه ځواني د هغې ختمه شوي، نیمه ځواني ختمه شوي. او دا خو لازم کې افغانستان کې داسې ځایونه شته چې هلته دا مهرونه دومره اوچت دي که نه، دومره اوچت دي چې ټول عمر یو سړی مزدوري وکړي هغه مهر نشي برابرولی. او داسې قصې ما د دې ملګرو نه اورېدلې دي، دا حقیقت خبره ده، حقیقت چې دې ملکونو ته خلک راغلي دي، ښځه یې کړې ده، دې ملکونو ته راغلي چې زه به پیسې وګټم، هغه مهرونه دومره اوچتي چې دا ځي دا سپینګیری بیا خو شته تیر شي ځي، ځکه چې هغه عمر ختم شي. او زنانه هلته بوډۍ شي، دا بوډۍ ډېرې دي هلته، ډېرې بوډۍ دي دقسې ناست دي. اوس خو لږ څه نه څه پویه راله به خلک، دا مهرونه دومره اوچت کړي دي. او بل دا ده چې کم وي که نه، وایي چې اوښ په ټنګه شي او ټنګه نه وي بیا به څه کوي، چې نه وي که نه نو بیا به څه کوي چې ارزانه وي. او لکه اوس پاکستان کې خلک یې داسې کړي دي چې د بیخ بنیاد یې ورله ایستی دی، نو څه به خلک واده ته جوړ شي او څه به یې وکړي، هغه سوچونه کوي چې یاره واده به څنګه کوم، او خوراک به د کوم ځای نه ورکوم، او ډوډۍ به د کوم ځای نه ورکوم، او سونه به پکې به د کوم ځای نه کوم. دا ټولې قصې دي که نه. نو دې سره زناګانې ډېرېږي، زناګانې ډېرېږي، او د دې وجې نه ډېرې هم دي، څوک هم واده نه کوي، څوک هم نه کوي. ای یکونو فقراء، که چېرته دی فقیرانی، یغنیهم الله من فضله، نو الله بیا مالداره کړي د خپلې مهربانۍ نه. بعضې خلک چې دی که نه یېرېږي، یاره واده وکړم د کوم ځای نه به رزق ورکړم، ته به یې دا خمار راولي کور ته، هلکه ته راولې داسې خمار خو نه دی که نه،
هیڅ خبر هم نشته. بل دا دی چې واده دې وکړه دې سره ته مالداره کېږي. بعضې خلک دې کې قسمت هم دی که نه، مالداره کېږي ورسره، الله به تا مالداره کړي. او دا چې ته دلته پروت یې او د اصحاب کهف د سپي په شان یو ځای کې پروت یې په دیره کې او واده نه کیې که نه، نو خو بیا هم دغه به دې حل یي که نه. ژوند به ځان له بدلې، چې ژوند دې بدل نه کړه الله هم دې له ژوند نه بدلوي. ان یکونو فقراء که چېرته دا فقیران الله به مالدار والله واسع علیم، الله پراخ علم والا دی. وليستعفف الذین اوس دا دی چې نکاح نه پیدا کې نو بیا به ځان هم ساتي. ضروري دا دی چې بیا به ځان ساتي د غلط استعمال نه. وليستعفف الذین او په ځان دې پاک وساتي هغه کسان لا یجدون نکاح چې نه مونده کوي نکاح لره حتی یغنیهم الله من فضله تر دې چې مالداره به کي الله د خپل فضل نه. والذین یبتغون الکتاب او هغه کسان چې لټوي مکاتبت لره مما ملکت ایمانکم د هغې نه چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسو فکاتبوهم نو مکاتبت وکئ د هغې سره. ان علمتم فیهم خیره که چېرته پیژنئ تاسو په دې کې خیر یعنی ایمان. مکاتبت څه ته وایي؟ یو غلام دی تا سره دی، تا سره دی، هغه غواړي چې تا نه ځان ازاد کړي او درته وایي ته ما ازاد که په دومره ټیم کې به زه تاله دا پیسې راوړم. نو بیا ته ازاد که چې دا غلامان اسلام ختمول غواړي چې ختم شي او ازاد شي، بس د الله بندگی به کوي. څه به ستا غلامي، څو پورې به دې غلامي کوي. نو که چېرته تاسو په هغې کې خیر وکړه ایمان، بل دا دی چې تاسو له پیسې راوړي په ټیم باندې نو ازاد یې کوي. دې ته مکاتبت وایي، لیکل، هغې سره لیکل وکړه. واتوهم او ورکوئ دې لره من مال الله د مال د الله نه الذي اتاکم هغه چې تاسو ته یې درکړی دی. ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء او تاسو زور مه کوئ په جینکو باندې یعنې په وینځو جینکو باندې علی البغاء په بدکارۍ باندې. ان اردنا تحصنا که چېرته اراده لري دی د څه شي د پاک دامنۍ. عربو به کوم کار کو؟ قانون د عربو دا وینځې به ساتلې وي، هغه به خلکو سره لیږلې او په هغې باندې به پیسې ګټلې. دې منافقانو به هم دا کار کو. عبدالله ابن ابی ابن سلول دې منافق به دا کار کو، وینځې ساتلې وي او دم د دې کار دپاره ساتلې وي. او بعضې شته که نه دلالان دا خلک چې هغې هم دا کارونه کوي، خپلو ښځو نه ښځو له دا دغه جوړ کړي او خلکو ته لیږي رالیږي او په دې طریقه باندې جینکۍ د ځان سره ساتي او دا ښځې اکثره دا کارونه کوي، ښځې دا کارونه کوي. نو الله وایي تاسو دا کار مه کوئ. ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا د دې دپاره چې لټوئ تاسو سامان د ژوند دنیایي. ومن یکرههن او چا چې زور وکړه په دوی باندې فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم، یقینا الله وروسته د زور کولو نه په دوی باندې بخښنه کوونکی مهربانه دی. ولقد انزلنا او یقینا موږ رالیږلي دي الیکم آیات مبینات تاسو ته آیتونه واضحه کوونکي. ومثلا من الذین خلو من قبلکم او نمونې د هغه کسانو چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه. وموعظة او نصیحت دی للمتقین دپاره د متقیانو. الله نور السماوات والارض. اوس د دې ځای نه وروسته د ایمان او د توحید خبرې بیانېږي. ایمان مناسبت یې مخکې سره دا دی چې د مؤمن په زړه کې به ایمان څنګه واقع کیږي. دا ایمان دا رڼا د عفت سره، پاکدامنۍ سره او د الله د مسجدونو سره د تعلق سره، د الله کتاب سره د تعلق سره د دې د زړه به رڼا کیږي. الله نور السماوات والارض، الله نور دی، رڼا ده د اسمانونو د ځمکې. یو تفسیر په دې کې دا ده چې الله د ځمکو له رڼا ورکړې ده، رڼا کوونکی دی. ابن عباس وایي د ځمکې رڼا کړې دي په دې سره. او یا دا دی چې هدایت کوونکی دی الله ځمکو او اسمانونو ته. او بعضې مفسرین دا وایي چې د اسمانونو دا د ځمکې رڼا چې ده دا د الله رڼا ده، یعنې د الله د رڼا نه ده اخیستې شوې ده، د هغې نه یو جز دی، ځکه د الله خو ډېره زیاته رڼا ده. مثل نوره، مثال د رڼا د هغه یعنې د توحید هغه رڼا چې په زړه د مؤمن کې ده. کمشکاتن په شان د هغه تاقچې ده، فیها مصباح چې په هغې کې ډیوه، یو تاقچه ده په هغې کې ډیوه ده. دا څه دی؟ د مؤمن څه دی؟ د مؤمن زړه دی چې په هغې کې ایمان دی. المصباح فی زجاجه، او بیا دا ډیوه دا په یو شیشه کې ده. نو دا یو خو ځای ښایسته تنګ دی. بل دا دی چې دا یو تاقچه ده په هغې کې بیا ډیوه ده
او ډیوه بیا په شیشه کې ده نو د هغې رڼا نورم ښکلي شي. الزجاجة كأنها کوکب دری، دا شیشه چې دا گویا کې دا یو ستوره دی پړقیدونکی، دری پړقیدونکی ته وایي. یوقد من شجرة مبارکه، او دا بلولی شي دا ډیوه په تیلو دغه ونې مبارکې نه. زیتونة چې دا زیتون ده، د خونه دا ونه ده. لا شرقیة ولا غربیه، نه مشرق طرف ته ده او نه مغرب طرف ته ده. یکادو زیتها، نزدې ده دا تیل د دې، یضیء چې دا رڼا وکړي، ولو لم تمسسه نار، اگر که نه رسېدلی هغې ته اور. نور علی نور، رڼا ده د پاسه د بلې رڼا. یعنې دا د مؤمن دا زړه دی که نه، د مؤمن دا زړه دی چې په هغې کې اخلاص پکې، توحید پکې، نو دا یو قسم صفا رڼا کوي. اگر که هغې ته رڼا ونه رسېږي، د دې په زړه کې ذکر پکې، د الله ذکر کوي، ایمان پکې، محبت او اخلاص پکې، او نورم چې عبادتونه د دې سره یو ځای کوي نو بیا پکې نورم مزه راځي، نورم پکې مزه راځي. نو دا د دې مؤمن مثال الله ورکړی دی، مؤمن مثال یې ورکړی. دا مشکات چې ده دا د مؤمن سینه ده، د مؤمن سینه څه ده؟ دا مشکات دی، دا تاقچه چې کومه ده دا د مؤمن سینه ده. او په دې کې دا ډیوه چې کوم ده دا ایمان دی، ایمان. او الزجاجه د دې شیشې نه مراد څه دی؟ زړه دی د دې مؤمن. ځکه دا شیشم صفایي که نه، شیشم صفایي، بعضې شیشه داسې صفایي، بعضې نرمه وي، بعضې سخت دی. نو دا زړونه هم دقسې دي چې د مؤمن زړه څه دی؟ دا به صفایي، نرم وي، ځکه د الله طرف ته به ورګرځي او په هغې کې به خیر او سختی به پکې. څنګه سختی به پکې؟ یعنې په مصیبت باندې به دی څه کوي؟ صبر به کوي. نو یو قسم سختی هم پکې ده او نرمي هم پکې ده. نو دا زجاج، دا شیشه چې ده دا د مؤمن زړه دی. او شجرت مبارکه چې دا نه شرقي طرف ته ده او نه غربي طرف ته ده، یعنی نه پکې افراط شته او نه پکې تفرید شته دی، کمې زیتې په دې کې نشته. یکادو زیتها یضیء، چې د دې دا رڼا چې ده دا په خپله باندې بلې شي، ځکه چې دومره رڼا پکې ده دې کې. او کله چې قرآن واوري نو بیا نورم ډېرېږي، ولو لم تمسسه نار، بیا نورم ډېرېږي. نو دا د مؤمن مثال الله ورکړی دی. او رڼا چې ده دا مطلوب ده، ځکه الله عز وجل قیامت په ورځ باندې به مؤمنانو له رڼا ورکي، رڼا به ورکي. دا رڼا چې ده دا د ایمان رڼا ده. ولو لم تمسسه نار، اگر که نه رسېدلی هغې ته اور. نور علی نور، دا رڼا ده د پاسه د بلې رڼا. یهدي الله لنوره من یشاء، هدایت کوي الله نور خپل ته هغه چاله چې وغواړي. ويضرب الله الامثال للناس، بیانوي الله مثالونه خلقو ته. والله بكل شيء علیم، الله په هر شي باندې پوهه دی. فی بیوت، دا بلولی شي په هغه کورونو کې. اذن الله، چې حکم کړی دی الله ان ترفع، چې عزت وکړی شي د هغې. ویذکر فیها اسمه، او یاد کړی شي په هغې کې نوم د هغه. یسبح له فیها، تسبیح وی هغه لره په دې کورونو کې. بالغدو والاصال، سبا او بیګا، چې دا مسجدونه تی مراد دي. ان ترفع معنی دا ده چې د مسجدونو پورتوالی د هغې تعظیم وشي، د هغې احترام وشي. ویذکر فیها اسمه، چې د الله نوم پکې یادولی شي، نه د الله کتاب پکې لوستی شي. رجال، دا څوک کوي؟ رجال سړي دي. لا تلهیهم تجارة، چې نه غافله کوي هغې له تجارت او سوداګري. عن ولا بیع، او نه خرڅول. عن ذکر الله، د ذکر د الله نه، د یادولو د الله نه، الله یادوي. و اقام الصلاة، او پابندي کولو د مانځه. و ایتاء الزکاة، او ورکولو د زکات. یخافون یوما، یریږي د هغه ورځې نه. تتقلب فيه القلوب والابصار، چې اوړي راوړي به په هغې کې زړونه او سترګې، یعنې ډېره حیبتي ورځ ده. د هغې ورځې نه دی یریږي او د دې وجې نه هغې د الله دین نه پرېږدي، د الله ذکر نه پرېږدي. لیجزیهم الله، دا اوس آخرت کې بدله ده. دې لپاره چې بدله ورکړي الله دوی ته احسن ما عملو، ډېر ښایسته هغه عملونه چې دوی کړي دي. ویزیدهم من فضله، او زیات ورکړي الله دوی ته د خپل فضل نه. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله رزق ورکوي چاله چې وغواړي بغیر د حساب نه، بې حساب رزق ورکوي. په آخرت کې هغه جنتونه دي او الله ورسره هېڅ حساب نه کوي. والذین کفروا، اوس دا دوه قسمه خلک بیانوي الله، د کافرانو حال بیانوي چې هغه ګمراه دي، ګمراهۍ طرف ته دعوت ورکوي، په ناپوهۍ باندې خلکو ته دعوت ورکوي. هغه کسان چې کافران دي، اعمالهم، عملونه د دوی کسرابن، په شان دغه پړقېدونکي شګې دي. بقیعة، چې دا په یو میدان کې دا په یو میدان کې شګې پرتې دي. یحسبه الظمآن ما، چې ګمان کوي په هغې باندې تږی سړی د اوبو.
لکه هغه پړقېدونکي شګې چې هغه څوک ورته پیرانو کور وایي او څوک ورته شګوګل وایي، دا چې یو سړی ویني که نه او تږی شوی دی او سخته ګرمي ده، چې لرې نه ویني هغه پړقېږي، دا وایي چې دا اوبه دي، نو دی پسې ور روان شي. چې ور روان شي حتی اذا جاءه، کله چې راشي هغې ته، لم یجده شیئا، هېڅ موندنه کې دلته تش بس شګي، ووجد الله عنده، او موندې کې الله دلته، فوفاه حسابه، نو الله وله پوره حساب ورکړي. والله سریع الحساب، الله زر حساب کوونکی دی. مثال باندې پوه شوئ، کافر سړی چې دی که نه، د ده دقسې مثال دی، دقسې مثال دی چې دی خو ډېر ښه ګمان کوي چې یاره ما خو څه لیږلي دي او څه مې کړي دي، قیامت ورځ چې راشي نو دقسې به راشي لکه یو سړی چې د اوبو په نیت باندې چېرته لاړ شي او هلته به هېڅ هم نه، هلته ورسره الله ملاو شي او الله ول عذاب ورکړي، حساب ورسره شروع کړي، نو دی خپل مقصد ته پکې ونه رسېږي، دی چې څه ګمان کوي هغسې نه. دا د کافر مثال دی. او که ظلمات، اوس بل مثال راوړي، دا دویم مثال دی چې دې کې ډېرې تیارې دي، تورتم دی پکې او جوور دریاب دی چې په هغې کې یو بل پسې چپې اوچتېږي او بره وریځي او په دې وریځو کې هم تیاره ده او د هغې د پاسه هم تیارې دي. دا د کافر د زړه مثال دی. او که ظلمات، یا په شان د تیارو دی، فی بحر، په دریاب کې، لجین چې دا جوور دریاب دی، یغشاه موج، چې پټ کړی وي هغه لره چپې، من فوقه موج، او بیا د پاسه د هغې نه نورې چپې. دا سړی دی په دریاب کې دننه شو جوور، او د پاسه پې چپه راله، بیا بله چپه راله، من فوقه سحاب، بیا د هغې د پاسه نورې وریځې دي. نو دا څومره تیارې شوې. ظلمات فوقها بعضها فوق بعض، دا تیارې دي بعضې د پاسه د بعضو نه دي. دا دومره تیارې جوړې شوې که نه په دې سړي باندې چې دا خو بلکل ورخطا کړو. اذا اخرج یده لم یکد یراها، کله چې لاس راوباسي خپل، نو نږدې نه دی چې دی خپل لاس ویني، دا لاس ورته نه ښکاري داسې دریاب کې چپې دي او توره تیاره ده. ومن لم یجعل الله له نورا، او د چا لپاره چې ونه ګرځوي الله رڼا، فما له من نور، نو نشته د هغې لپاره څه رڼا. دا د کافر مثال دی چې دی یو خو عقیده د زړه د کفر نه ډک دی، عقیده د کفر ده، عملونه هم تیاره ده، او د ده انجام به الله دقه شي چې د کفر د تیارو د وجې نه دلته هېڅ هم نه ښکاري. الم تر ان الله، اوس د الله قدرت بیانېږي، د دې ځای نه وروسته د الله د قدرت دلایل چې تاسو په دې کې سوچ وکئ، اسمانونو ته وګورئ، ځمکو ته وګورئ، پیریانو ته وګورئ، ملایکو ته وګورئ، حیواناتو ته، جماداتو ته، کائناتو دې ته وګورئ، الله دا څنګه پیدا کړي دي. مرغانو ته وګورئ بره الله الوزئ او د الله تسبیح وایي. الم تر ان الله، ایت نګورئ یقینا الله، یسبح له من فی السماوات والارض، تسبیح وایي د هغه دپاره هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، والطیر صافات، او مرغان خورونکي دي وزرو لره، صافات هغه وزرونه یې خواره کړي دي. کل قد علم صلاته وتسبیح، دا ټول پیژني د الله منځ او د هغه تسبیح چې په کومه طریقه د الله بندګي کوي. والله علیم بما یفعلون، او الله پوه دی په هغه څه کارونو باندې چې دی کوي. ولله ملک السماوات والارض، نور دلیلونه د الله د قدرت خاص د الله په اختیار کې دي، بادشاهي د اسمانونو د ځمکې. والى الله المصیر، او الله ته ورګرځېدل دي. الم ترى، آیت ته نګورې، اوس د الله نور قدرت ته نګورې، ان الله یزجي سحابا، یقینا الله شړي او چلوي وریځې لره، ازجا شړلو ته وایي. ثم یؤلف بینه، بیا یو ځایوالی راولي په منځ د دې وریځو کې. دا وریځې یو بل نه ځای نه رواني که نه، تاسو کتلي دا رواني. ثم یجعله رکاما، بیا چې کله دا وریځې یو ځای شي بیا الله وګرځوي هغې یو د بل لپاسه، یعنې لاندې باندې، رکاما د لاندې باندې وګرځوي. وترى الودق، نو ته به ویني الودق هغه غټ څاڅکي باران، ودق هغه غټو څاڅکو باران ته وایي. یخرج من خلاله، چې راوځي د منځ د هغې نه، د وریځو نه د باران الله راوباسي که نه. نو دا څومره د قدرت ذات دی چې دا وریځې روانې کړي، د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوي بیا باران شروع شي. وینزل من السماء، او الله راوروي د اسمان نه، رالیږي د بره نه، من السماء د اسمان نه، من جبال د وریځو نه چې هغه په شان د غرونو دي. د وریځو ته چې وګورې ته به وایي چې دا غرونه په اسمان کې جوړ شوي دي. فیها، په هغې کې، په دې وریځو کې، من بردن، په هغې کې ګلی، فیصیب به من یشاء، نو رسوي هغه چا ته چې الله یې وغواړي،
الله باران وکړي سم د ګلۍ په شان ته ويصرفه عما يشاء او الله یې اړوي د هغه چا نه چې وی غواړي کوم ځای کې چې الله باران کوي وی کوي چې نه کوي نه کوي یکاد سنا برقه نږدې دی چمک د هغه برېښنا د هغې یذهب بالابصار چې بوزي نظرونه دومره تیز پړق وایي ده یقلب الله اللیل نو الله اړی راړی شپه ورځ کله شپه کله ورځ شي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقینا په دې کې نښې دي خامخا د عبرت د خاوندانو د عقل چې چا سره عقل خو الله داسې نه دي پیدا کړي عبرت ترې واخلئ نور دلایل د الله والله خلق كل دابة مما الله پیدا کړی دی هر حیوان د اوبونه فمنهم من يمشي على بطنه بعضې په دې کې هغه دی چې ګرځي په خپله خېټه باندې لکه مار ته وګوره په خېټه ګرځي ومنهم من يمشي على رجلين بعضې ګرځي په دوه خپو باندې ومنهم من يمشي على أربع بعضې ګرځي په څلورو خپو يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله هغه څه چې وغواړي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی لقد انزلنا آیات مبینات یقینا ما را لېږلي دي آیاتونه واضحه کوونکي والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدایت کوي چاله چې وغواړي نیغې لارې ته او چاله چې الله هدایت نه کوي دغه د واضحه دلایل هم بې هغه ته نه ښکاري که نه آیتونه خو واضحه دي خو الله نه غواړي چې بعضې خلکو ته هدایت وکړي ویقولون او دوی وایي آمنا بالله وبالرسول من ایمان راوړی په الله او په رسول باندې واطعنا ومونږ تابعداري کوو دا اوس هغه خلکو چې د الله نیغه لارې اختیار نه کړه مخکې نیغه لارې خبره وکړه نیغه لاره پسې روان نه دي نو هغې څه دي منافقان دي چې د دوی د ایمان زړونو ته نه دی رسېدلی نو دې ځای نه وروسته به د منافقانو صفتونه راوړي چې هغې په ژبه باندې وایي چې موږ خو پیغمبر منو تابعداري کوو او بیا چې لاړ شي بیا تابعداري نه کوي ثم يتولى فريق منهم بیا وګرځي واوړي یوه ډله د دوی نه من بعد ذلك وروسته د دې نه وما اولئک بالمؤمنین او نه دي دی دغه کسان مؤمنان واذا دعوا الى الله او کله چې د دې نښه دا د الله وایي کله چې دی راوبللی شي الله ته ورسوله او رسول د هغه ته لیحکم بینهم د دې لپاره چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې اذا فریق منهم معرضون نو یوه ډله په دغه وخت کې مخ ګرځونکي دي وان یکن لهم الحق او که چېرته یې د دوی دپاره حق یعنې فایده یو څه دنیایي فایده یأتو الیه مذعنین نو راځي دې ته په داسې حال کې چې رامنډې وهونکي دي مذعنین یعنې زر یې قبلوي تیز په منډه باندې راځي او په جلته یې قبلوي که دنیایي فایده پکې وه که نه وه بیا نه راځي افی قلوبهم مرض آیا په زړونو د دوی کې مرض دی ام ارتابو که دوی شکیان دي ام یخافون او که دوی یریږي ان یحیف الله علیهم ورسوله چې ظلم به وکړي الله په دوی باندې او رسول دغه بل اولئک هم الظالمون الله وایي بلکې هم دوی ظالمان دي دا خو دوی له په کار نه وه که نه چې داسې کار یې کړی وي دا منافقان شو اوس د مؤمنانو صفتونه د منافقانو په خلاف کې څوک دي مؤمنان دي چې هغې د الله نیغه لاره غوره کړې ده قرآن سنت پسې روان دي د الله تابعداري کوي او د رسول انما كان قول المؤمنين یقینا دا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې راوبللی شي الله او رسول دغه ته لیحکم بینهم چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې ان یقولوا سمعنا واطعنا دوی وایي چې موږ واورېده خبره او تابعداري کوو واولئک هم المفلحون او دغه کسان هم دی کامیاب دي مؤمنان هغې د الله او د رسول خبرې ته تابعدار دي ومن يطع الله ورسوله او چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول دغه ويخشى الله ويتقه او ویرېده د الله نه او د ګناهونو نه ځان بچ که ویرېده د الله نه یریږي د الله نه یعنې په راتلونکي کې هم ګناهونه نه کوي او په تېر شوو باندې ګناهونو باندې هم د الله نه ویرېدو فاولئک هم الفائزون الله وی دغه کسان هم دی کامیاب دي واقسموا بالله او دی قسمونه کوي په الله باندې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه دی منافقانو دا قسمونه به خوړل او الله به د دې قسمونو نه او د دې خبرو نه الله به پردې اوچتولې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه به کول لئن امرتهم که چېرته ته حکم وکړې دوی ته لیخرجن نو خامخا وځي به دی به تا سره الله وایي که ته دې ته ووایې دی داسې وایي که دې نبي مونږ ته ویلي وایي چې جهاد له راوځئ نو مونږ به راوتي وي قل لا تقسموا الله ورته وایي قسمونه مه کوئ طاعت معروفه ستاسو خبره خو معلومه ده ستاسو تابعداري معلومه ده ستاسو طاعت معلوم دی تاسو خو پیژندلی شوي خلک یې وایي معلوم خلک یې وایي وان الله خبیر بما تعملون یقینا الله خبردار دی په هغه چې تاسو یې کوئ په هغه عملونو
قل اطیعوا الله وتویوي تابعداري وکړئ د الله واطیعوا الرسول او تابعداري وکړئ د رسول فإن تولوا نو کچرته تاسو واوړئ دی فإنما عليه ما حمل نو یقینا په هغه باندې هغه شی دی چې هغه بار ما حمل هغه شی دی چې په هغه بار کړی شوی دی وعلیکم ما حملتم او په تاسو باندې هغه ذمہواري ده چې په تاسو باندې بار کړی شوی ده هر یو بخپل بوج وجتئ وإن تطيعوه تهتدوا او که تابعداري کوئ تاسو د هغه نو په هدایت بشئ وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشته په رسول باندې مگر رسول ښکارا وعد الله الذين آمنوا وعده کړی ده الله یعنی څوک چې په دې احکامو باندې عمل کوي الله وایي د احکام چې تیر شو او نیک اعمال کوي الله به د دې په ځمکه باندې به الله دې ته نظام ورکوي خلافت به الله وله ورکوي په ځمکه باندې او دا زیری د ایمان والاو ته چې چا کې ایمانی او نیک عمل کوي او د الله په آیتونو باندې عمل کوي نو الله به دې له څه ورکوي خلافت به وله الله ورکوي وعد الله الذين آمنوا وعده کړی د الله د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک لا يستخلفنهم في الارض خامخا خلافت به ورکوي دې لره په ځمکه کې کما استخلف الذين لکه څنګه چې خلیفګان جوړ کړي او هغه کسان من قبلهم چې مخکې د دینه دا وعده الله د چا سره پوره کړی وه دا د خلفای راشدینو سره پوره کړی وه خلافت د هغې معاویه رضی الله حسن ابن علي وغیرهم د دې سره الله پوره کړی وه هغې نیکان خلق وو که نه نو الله ځکه وله خلافت ورکو ولا يمكنن لهم او خامخا مضبوط بکي دی لره دینهم الذي ارتضى لهم دین د هغې چې غوره کړی دی د دی لره وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدلوي به دوی لره وروسته د یېرې نه امن دی به څه کوي کله چې الله وله نظام ورکو خلافت ورکو بیا به څه کوي یعبدونني زما عبادت به کوي الله وی زما بندگی به کوي ولا یشرکون بی شیئا او زما سره به برخداران نه جوړوي هیڅ یو شی ومن کفر بعد ذلك او چا چې کفر وکړه وروسته د دینه فاولئک هم الفاسقون الله وی دغه خلق نافرمان دي خلافت الله کله پاتې کوي د دې شرطونه الله ذکر کوي چې د الله بندگی به کوي او بیا به د الله سره شرک نه جوړوي چې اوس خلافت راغی اسلامي نظام شو نو اوس به تاسو څه کوئ واقیموا الصلاه پابندي د مانځه به کوئ وآتوا الزکات ورکوئ زکات واطیعوا الرسول تابعداري کوئ د رسول لعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو رحم وکړی شي لا تحسبن الذین کفروا دا ګمان مه کوه په دې کافرانو باندې معجزین عاجزي کوونکي الله لره فی الارض په ځمکه کې دې کافرو سره چې کومې ټکنالوژي دي ته دا خبرې کوې چې یاره دا به څنګه شي او دا به څنګه شي الله به دې مغلوبه کوي دی به ځکه دی الله له عاجزي کوونکي نه دي ومأواهم النار او ځای د دی اور دی ولبئس المصیر او خامخا بد ځای دی د ورګرځېدلو مصیر ځای د ورګرځېدلو ته وایي یا ایها الذین آمنوا اوس بیا الله احکام راوړي د پردې احکام بیانېږي ای د ایمان والاو لا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم اجازت دی وغواړي ستاسو نه هغه کسان چې مالکان دي خلاصونو ستاسو والذین او هغه کسان لم یبلغوا الحلم چې نه دي رسېدلي بلوغ ته منکم ستاسو نه 3 مرات 3 وختونه هغه کسان چې بلوغ ته نه دي رسېدلي نو دی 3 وختونه اجازت غواړي بیا نور وختونو کې دننه کېدی وتی شي خو کوم کسان چې بالغان دي هغوی به څه کوي هغوی به هر وخت اجازت غواړي هر وخت به اجازه دا نه چې حام یې ځان نه جوړ کړی حام نه دی هغه حام تیر شو که نه هغه وخ چې په هغې باندې به هېڅ نه کو ځان نه حام جوړ کړی او بس وځي او نوځي په پردو کورونو کې په یو دروازه وځي او په بله نه نوځي څوک دې تپوس هم نه کوي ځان نه به حام نه جوړی دا کم چې بلوغ ته رسېدلي دا به اجازت غواړي مخکې مې وویله که نه د مور کوټې ته چې ورځې اجازت به غواړي دا به هر وخت اجازت غواړي من قبل صلاة الفجر مخکې د مانځه د سبا نه دې وخت کې چې دی ورځي دا غلامان هغه کسان چې بلوغ ته نه دي رسېدلي نو یو دې وخت کې به دی اجازت غواړي د سار د مونځ نه مخکې وحین تضعون ثيابکم من الظهیره او کله چې تاسو ږدئ جامې ستاسو په وخت د غرمې کې لکه غرمې کې سړی اوده کېږي که نه نو کمیس کپړې وباسي په دې وخت کې
اسنه چې ته وردننه شي هغې کمیس ایستی داسې حالات کې چې ته لیدل نه غواړې. ومن بعد صلاة العشاء او وروسته د مونځ د ماسخوتن نه، ماسخوتن مونځ نه وروسته بیا په چا باندې نه وردننه کېږي. او نن سبا د شپې 2 بجې به راشي نو ولاړ به یې ته لکه راغلی یم وایي هلکه ته 2 بجې ته څه کې. 3 عورات لکم دا 3 وختونه دي د پردې ستاسو دپاره. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، نشته په تاسو باندې او نه په دوی باندې ګناه وروسته د دې وختونو نه. طوافون علیکم چې تاسو ډېر تلونکي راتلونکي، طوافونه چې ډېر تلونکي راتلونکي دي، علیکم په تاسو باندې، بعضکم بعض ستاسو علی بعض په بعضو نورو باندې، بیا تاسو یو بل سره میلاوېدی شي نورو وختونو کې. کذلک یبین الله لکم الآیات، الله بیانوي دغسې تاسو ته احکام خپل. والله علیم حکیم، الله پوهه د حکمتونو والا دی. واذا بلغ الاطفال منکم الحلم، او کله چې ورسیږي ماشومان ستاسو نه بلوغ ته، فلیستأذنوا نو اجازت دې وغواړي، کما استأذن الذین من قبلهم، لکه څنګه چې اجازت غوښتی دی هغه کسانو چې مخکې د دی نه دي، چې هغه څوک دي بالغان، هغسې اجازه به غواړي چې ماشوم ونوسئ، چې نو بیا به هغسې اجازه غواړي، نه به دننه کېږي، یو وخت کې به هم نه دننه کېږي څو پورې چې اجازت نه یې غوښتلی. کذلک یبین الله لکم آیاته، دغسې بیانې الله تاسو ته احکام خپل. والله علیم حکیم، او الله پوهه د حکمتونو والا دی. والقواعد من النساء، او هغه ناستې بوډۍ د زنانو نه. بل حکم الله بیانوي چې کوم زنانه د نا امیده ده د نکاح نه بوډۍ شوې ده او بار ته وځي او زیاتي جامې وغیره دا لرې کوي، نو په دې باندې څه ګناه نشته دی چې هغه ډول او سینګار نه کوي. او نن سبا خو بوډۍ پرېږده، د ځوانانو نه بوډۍ ډېر الله المستعان میکپونه به یې کړي، نو دا بیا ګناه ده چې شونډې سرې کړي او میکپونه یې کړي او رواني چې ټیم تېر شوی دی. نو هغه زنانه چې بوډۍ دي، لا یرجون اللاتی لا یرجون نکاحا، چې امید نه لري د نکاح، فلیس علیهن جناح نو نشته په هغې باندې څه ګناه. ان یضعن ثیابهن چې کیدي دی زیاتي جامې د خپلې، یعنې کیدي بس صرف هغه دوپټې او نور یې لرې کي. غیر متبرجات بزینه، چې نه یې دی ښکاره کوونکي ډول لره، ډول او سینګار دا نه ښکاره کوي. وان یستعففن خیر لهن، او الله وایي که چېرته ځان پاک وساتي نو دا ډېر غوره ده، پردې وکړه دا ډېره غوره ده د دې دپاره. والله سمیع علیم، الله اوریدونکی دی پوهه دی. لیس علی الاعمى حرج، اوس بل قانون الله بیانوي چې په خوراک کولو کې شریکولو کې تاسو باندې حرج نشته دی چې دا خلک ځان سره شریک کوي. تاسو د دې څه خوراک وکړئ یا دی تاسو سره وکړي، نشته علی الاعمى پړون باندې حرجون ګناه، ولا علی الاعرج او نه په ګډ باندې حرجون ګناه، ولا علی المریض او نه په مریض باندې حرجون ګناه، ولا علی انفسکم او نه په ځانونو ستاسو باندې. ان تأکلوا من بیوتکم، دا چې تاسو خورئ د کورونو خپلو نه، او بیوت آبائکم یا د کورونو د پلارانو ستاسو نه، دا ګناه په تاسو باندې نشته دی چې تاسو خورئ. ځکه چې تا خو داسې ده چې بیمار به ویلی چې یاره زه د روغ سره خوراک کوم کیدی شي مانه تنګ شي، ګوډ به ویلی چې یاره زه د دې سره خوراک کوم کیدی شي تنګ شي، ړوند به ویلی چې یاره تنګ شي. نو الله وایي چې دې کې ګناه نشته دی. تاسو خورئ د خپلو کورونو نه، او بیوت آبائکم یا د پلار کور ته ورلی او څه دې مخې ته رال نو ډز دې وباسه وړی شي ښه. او بیوت امهاتکم یا د مور کور ته لاړئ او څه دې په پرچ کې ولیدل ورخطا شوې وته نو خیر دې ویې خوره سوچه غواړي چې وګورې بیا ورته څوک ټینګېږي. او بیوت اخوانکم او یا کورونه د ورونو ستاسو، ورو کور ته لاړئ هم خوړی شي. او دا بعضې سړی چې دی که نه دا په کور کې هم داسې لکه میلمه په ده د سره نه خوړل نه دي پکار. کور کې هم ورته ته ستونه کوې که نه مخې ته به یې وله کېږي یاره زه یې نه خورم چې بیا کینې لسو کسانو خوراک خو بیا دا کوي، او په دې نه خورم کې د بیا د څو درې څلور ډوډونه وځي دا. نو بعضې هسې هغه د وچې هغه ستونه کوي که نه چې د خپل کور ته لاړې حلال دی که نه د ورور خوراک کولی شي. داسې نه چې ته د هغه مال ووي او بینک دې ټول وړی، دا نه دی. لکه کور ته ورغلي دا خبر الله کوي، خوراک کولی شي لکه د هغې د کور نه، حرج پکې نشته که نه ورور دی. او بیوت امهاتکم خبرې اوږدېږي وې
او بیوت امهاتکم یا کورونه د میندو ستاسو، او بیوت اخوانکم یا کورونه د ورونو ستاسو، او بیوت اخواتکم او یا کورونه د خویندو ستاسو، او بیوت اعمامکم او یا کورونه د ترونو ستاسو، او بیوت عماتکم او یا کورونه د تروریانو ستاسو چې د پلار طرف نه تروري، او بیوت اخوالکم او یا کورونه د ماماګانو ستاسو، ماما کور ته ملاړئ، او بیوت خالاتکم یا کورونه د ماسیګانو ستاسو، یعنی هغه ترور چې هغه د مور خوري د دې کور نه خوراک کولی شي ښه په ازاده، او ما ملکتم مفاتحه او هغه چې تاسو مالکان دغه کورونو، مالکان تاسو د چابیانو د هغې، چابیانې د سره دي د هغې، نو هغې کې خوراک کولی شي، او صدیقکم یا د دوستانو د ملګرو ستاسو. لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې ګناه، دا نه دی چې ته لاړ شې ګاډی دې له کور مخې ته ودرولې وي، ګناه نشته دی، ټول کور وله ویسئ، دا هم نه ده، دا هم نه ده. نشته په تاسو باندې ګناه ان تأکلوا جمیعا، دا چې تاسو خورئ په یو ځای، او اشتاتا او یې ځان له ځان له خورئ، جدا جدا خوراک کوئ، نو تاسو دا کولی شئ. زمونږ پښتانه څه دي ځان له چې خوراک کوي که نه یاره وایي هندو دی وایي وایي هندو دی ځان له خوراک کوي، نه یو ځای خوراک کې او که جدا جدایي کې نو کولی شئ. فاذا دخلتم بیوتا، نو کله چې تاسو داخل شئ کورونو ته، فسلموا علی انفسکم، نو سلام واچوئ په خپلو په اوسېدونکو د هغې باندې، یعنی ستاسو په نفسونو یعنی په اوسېدونکو د هغې. تحیة من عند الله، دا پیشکشي ده او ډالۍ ده د الله د طرف نه، مبارکه چې دا د برکتونو والا ده. دا بعضې خلک نه دی کور ته دننه شي په تندي به 12 بجې جوړې کړي، هلکه خوله دې نه خوځي، خوله به بنده کړي، سلام واچوه که نه، سلام واچوه، دا د الله د طرف نه ډالۍ ده او مبارکه او برکتي ده، برکتي ده، طیبة او پاکه ده، یعنی په دې باندې زړه خوشحالیږي. سلام چې دې واچو که نه زړه مطمئن کېږي. ګوره یو سړی چې دې خواته یي که نه او سلام یې د باندې وانه چې زړه کې به دې قسمه قسم خبرې راځي، او چې سلام یې واچو هغه ټولې خبرې ختمېږي. کذلک یبین الله، همدغه شان ته بیانوي الله لکم الآیات، تاسو ته آیاتونه او حکمونه، لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې تاسو عقل نه کار واخلئ. بل ادب مؤمنانو ته چې کله کار کوئ مشوره کوئ. انما المؤمنون الذين، یقینا مؤمنان هغه کسان، آمنوا بالله ورسوله چې ایمان یې راوړی د الله او په رسول دغه، واذا كانوا معه، کله چې یې د هغه سره، على امر جامع، په یو کار را جمع کوونکي باندې، لم يذهبوا ننزي دوی حتى يستأذنوا، تر دې پورې چې دی اجازت وغواړي، دی اوزینه په دغه ځای کې. ان الذين يستأذنونك، یقینا هغه کسان چې اجازت غواړي ستانه، اولئک الذین یؤمنون بالله ورسوله، یقینا دغه کسان او دغه کسان ایمان راوړی دی، ایمان لري دی په الله او په رسول دغه. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم، کله چې دی اجازت وغواړي ستانه د بعضې کار خپل لپاره، فأذن لمن شئت منهم، نو اجازت ورکړه هغه چاته چې تی غواړي د دوی نه، واستغفر لهم الله، بخنه وغواړه د دوی لپاره د الله نه. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخونکی دی مهربانه دی. لا تجعلوا دعاء الرسول، مگر زوی تاسو بلنه د رسول، بینکم په منځ تاسو کې، که دعاء بعضکم بعضا، لکه بلنه ستاسو د بعضو لره. دا اوس الله مؤمنانو له بل ادب ورکوي چې د پیغمبر خبره به سپکه نه ګڼئ، لکه تاسو چې خپل منځ کې یو بل ته اواز کوئ، داسې نه ده د پیغمبر خبره، د عام امتي خبره نه ده بلکې د پیغمبر خبره دا جدا خبره ده، دا جدا خبره ده. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، یقینا پیژني الله هغه کسانو لره چې پټ وځي ستاسو د مجلس نه، لواذا او بیزان پټئ. دا منافقانو به دا کار کوو که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به درس کوو، بیان به خطبه به دی به کتل را کتل، څوک راته نه ګوري به ډایرکټ به ووته خپې به ویست، نو دا کار مه کوئ. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، نو ودرېږي هغه کسان چې خلاف کوي عن امره د طریقې د پیغمبر، ان تصیبهم فتنة، چې وبرسیږي دی ته فتنه، یعنی فتنه به ورته ورسیږي. مراد د فتنې نه دا دی چې کافر بشي. څوک چې د پیغمبر طریقو مخالفت کوي، د حدیثو انکار کوي، الله به دا کافر د دنیا نه بوزي، یا به منافق شي، یا به بدعت کې واقع شي، او یا به زړه سخت شي د انسان، زړه به سخت شي
او الله به پې بادشاهان به پې الله مسلط کی او دا سړی به د دنیا نه ولیږي. دا دې ته فتنه وایي، دا فتنه به دې ته ورسېږي. ګوره د سنت د طریقې چې چا مخالفت کړی دی که نه، الله ذلیله د دنیا نه لیږلی دی، ګوره شرمولی لیږلی. او یصیبهم عذاب علیم، یا به ورسېږي دې ته عذاب دردناک. الا ان لله ما فی السماوات، خبردار یقینا د الله په اختیار کې هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. قد یعلم ما انتم علیه، یقینا پوهیږي الله په هغه حال باندې چې تاسو یې په هغې باندې. و یوم یرجعون الی، په هغه ورځ باندې چې واپس به کړی شي دوی هغې ته. فینبئهم بما عملو، نو خبر به ورکړي دوی ته په هغه څه باندې چې دوی کړي دي. والله بكل شیء علیم، او الله پوهه دی په هر څه باندې، او الله په هر شي باندې پوهه دی. الله به ورسره حساب وکړي. سورة الفرقان دا سورت مکی سورت دی او په دې سورت کې موضوع د توحید، نبوت، دوباره ژوند الله ته ورګرځېدل. په دې سورت کې الله به رټنه ورکوي، زورونه به ورکوي هغه چاته چې د الله د آیتونو نه انکار کوي، اعراض کوي. الله عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان، برکت ورکون کې دی هغه ذات چې لېږلی دی قرآن لره علی عبده په خپل بنده. لیکون للعالمین نذیرا، د دې لپاره چې شي ټولو مخلوقاتو له یېره ورکوونکی. تبارک یعنی برکت ورکوونکی دی، یعنی الله خیر زیاتوونکی دی. تعاظمه، الله ډېر لوی ذات دی او په لږ شي کې الله ډېره فایده اچولې ده. الفرقان د حق او د باطل په منځ کې جدا کوونکی هغه قرآن کریم دی. الذي له ملک السماوات والارض، اوس په دې آیات کې د الله بادشاهي بیانېږي. هغه ذات چې د هغه په اختیار کې د بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې. ولم یتخذ ولدا، او نه دی نیولی الله بچی. ولم یکن له شریک فی الملک، او نشته الله لره هیڅ برخدار په بادشاهي کې. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، او الله پیدا کړی دی هر یو شی او اندازه کړی دی په خاص اندازه سره. داسې څوک شته الله سره شریک په دې کې نشته. د مشرکانو باندې الله وزرت کوي. بیا دی ولې معبودان نیولي د الله سره، او بیا ولې هغوی منښتې کوي، نظرونه کوي د غیر الله دپاره. واتخذوا من دونه آلهه، دین ولې دي سوا د الله نه نور معبودان. لا یخلقون شی، چې نشي پیدا کولی دی هیڅ شی. وهم یخلقون، او دی پیدا کړی شوي دي. ولا یملکون لانفسهم، او مالکان اختیارمند نه دي د خپل ځانونو لپاره. ضرا د ضرر د نقصان، ولا نفعا او نه د پیدې. ولا یملکون موتا، او دی اختیار نه لري د مرګ. ولا حیاتا، او نه د ژوند. ولا نشورا، او نه د دوباره راپورته کېدو. دا کوم چې دی معبودان نیولي دي دا کارونه کولی شي نشي، الله یې کوي. نو بیا ولې دی د الله نه ما سوا نور معبودان نیولي؟ و مشرکینو باندې ډېر سخت رد دی. موضوع د صورت څه ده؟ توحید دی، توحید، نبوت او الله ته واپسي. دا موضوع به یاد ساتئ. وقال الذين كفروا، او وی هغه کسان چې کافران دي، ان هذا الا افک افتراه، نه دی دا قرآن کریم مگر دا خو دروغ دی او د ځان نه جوړ کړی دی. واعانه علیه قوم آخرون، او مدد کړی د ده سره په ده باندې نور قومونو. فقد جاءوا ظلما وزورا، الله وی دی راتلل وکړ دی ظلم ته او دروغ خبرې ته. وقالوا اساطیر الاولین، او دې مشرکانو به ویل چې دا قرآن خو قصې دي د پخوانو خلکو. اکتتبها، چې دی لیکلی دي دی رسول او بل چا باندې لیکلی دي. فهي تملى علیه، او بیا لوستلی شي دا په ده باندې. بکرة و اصیله، سبا او بیګا. دې مشرکانو به ویل که نه چې دا پیغمبر خو بل چا خواته ځي، د یهود او نصارا او د کتابیانو خواته ځي، خپله خو امي دی او د هغې نه دا خبرې یادوي. قل انزله الذي، ورته ووایه داسې خبره نه ده، نازل کړی دی رالیږلی دی هغه ذات. یعلم السر فی السماوات والارض، چې پوهیږي په پټو رازونو د اسمانونو او د ځمکو. انه کان غفورا رحیما، یقینا الله بخونکی دی رحم کوونکی دی. وقالو، دا بل اعتراض د مشرکانو چې دا څنګه رسول دی چې دا خو زموږ په شان انسان دی او په خوراک هم کوي او په بازارونو کې هم ګرځي، دا څنګه پیغمبر دی؟ وقالو ما لهذا الرسول، او وی دی څه وجه د دې رسول لره یاکل الطعام، چې دا خوراک کوي، ویمشي فی الاسواق، او ګرځي په بازارونو کې. لولا انزل الیه ملک، ولې نشي رالیږلی دته ملایکې. فیکون معه نذیرا، چې شي د ده سره یېره ورکوونکي. او یلقى الیه کنز، او دی به ویله بل اعتراض به یې کو چې د ده خو خزانې نشته که نه، په کار د ده خزانې وي او بنګلې وي او باغونه وي او کجورې وي پکې او انګور وي پکې، داسې باغونه وي. او یلقى الیه کنز، او یا دې وغورځولی شي ده ته خزانه.
او تكون له جنة او يد شد لرا باغ يأكل منها چخوري دا غينا. وقال الظالمون او وي ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو نزي تابعداري نه کوي مگر د دې سړي چې جادو به شوی دی په دغه جادو شوی دی. انظر كيف ضربوا لك الامثال وګوره څنګه بیانې دي تر مثالونه امثال یعنی صفاتونه بد او یا مثالونه. فضلوا دی گمراجو فلا يستطيعون سبيلا دی طاقت نه لري د لارې. تبارك الذي برکتون والا دی اغه ذات ان شاء جعل لك خيرا من ذلك کو غاړي و وګرځي تعالی را غوړه د دینه جنات باغنا جنتنا الله ګرځي ستاره پاره جنتون تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلاندې داغینه ولي ويجعل لك قصورا وبګرځي تعالی بنگلي. بل كذبوا بالساعه بلکې دی خو اصل کې قیامت نه مني کنه مرز دې د پښړونو کې اخرت نه انکار. سورت موضوع سره الله ته واپسی. بل كذبوا بالساعه بلکې دی دروغ غني قیامت لرا. واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا او تیار کړی دی مونږه د پاره د هغه چا چې دروغ غني قیامت لرا اور بل کړی شوی. الله د آخرت حالات بیانې دی. اذا رأتهم من مكان بعيد کله چې دی ویني دی اور لرا د لری زینا سمعوا لها تغيظا وزفيرا نو اوري بدیل را غصه وزفيرا او خندل د دې اور د اسویلی بکې زفیر غل خر پشان اسویلی بکې او دا رواني به خلکو بسي منډي به وي به خلکو بسي او ډیر سخت غصه د جهنم خلکو ته ځان ته راکاږي. اذا القوا منها او کله چې وغورځول شي دوی منها داغینا مکانا ضيقا اغزه تنگتا مقرنین او تړل شوی وي دعو هنالك ثبورا نو په دغه وخت کې بدی اوازونه کوي په دغه ځای کې هلاکت او به ویل شي دوی ته په دغه وخت کې لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا اوازونه مکوي نن ورځ هلاکت یوتا ودعوا ثبورا كثيرا اوازونه وکي هلاکتونو ډیرو تا. قل اذلك خير الله اي دا غوړه دي وصلى د متقين حالات بیانې دا غوړه دي ام جنة الخلد او که جنتونه د همیشه اوسېدو التي وعد المتقون اغه چې وعده شوی ده د متقیانو سره كانت لهم جزاء ومصيرا وی بدا جنت د غید لپاره بدلا او زید واپسې. لهم فيها ما يشاءون د لپاره غسري چې دی غواړي خالدین فی همیشه به دی پاغي کې كان على ربك وعدا مسؤولا دا دستا پر رب باندې وعده غختل شوی. ويوم يحشرهم دا اوس د قیامت حال بیانې د مشرکانو باغ ورځ باندې چې راجمه بکی الله دوی لرا وما يعبدون من دون الله او هغه څوک چې بندگی کوي سوا د الله نه. فيقول نو الله به وي انتم اضللتم عبادي هؤلاء اي تاسو گمراه کړي دي بندگان زما چې دادي ام هم ضلوا السبيل او کدی لار ورکه کړي و گمراه شوي و دی نه غلارنه. قالوا سبحانك دی به وي پاکی د الله تعالی را ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء دا خو مناسب نو مونږ لره چې ونیسو سواستانه څوک دوستان معبودان ولكن متعتهم واباءهم لیکن تا دنیا کې فایده ورکړه دوی ته او د دې پلارانو ته حتی نسوا الذکر تر دې پورې چې دی ير ک توحید لره او ذکر لره وکانو قوما بورا او ودي یو قوم هلاکیدونکي. فقد كذبوكم یقینا دی معبودانو دروغجن کړی تاسو لره بما تقولون فاغ خبره چې تاسو وی فما تستطيعون صرفا ولا نصرا نو تاسو طاقت نه لري د اړولو د عذاب د خپل ځان نشه عذاب وړوي ولا نصرا او نه د مدد د حاصلولو چې څوک راشي او تاسو عذاب نه خلاص کی. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا او چا چې ظلم وکستاسو نه نو وبسکو هغه عذاب لوی. وما ارسلنا قبلك من المرسلين وصلى وجبور دي دا خبره کوي چې دا خو خوراک کوي او په بازار کې ګرځي مخکې پیغمبران هم دسیو کنه. وما ارسلنا قبلك من المرسلين او نه دی لګلې موږ مخکې پیغمبران الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق مگر یقینا دوی بخامخه خړلو خوراک او ګرځیدل په بازارونو کې. وجعلنا بعضكم لبعض الفتنه او ګرځولې د مونږه باز استاسو د باز لپاره امتحان. التصبرون ايتاسو صبر کوي وكان ربك بصيرا او دې رب ستا لیدونکي په دې بندگانو باندې. نو دا اعتراضونه جایز نه دي
او الله به د دې سره ګوري. وقال الذين لا يرجون او ویل هغه کسانو چې دی امید نه لري لقاءنا زمونږ د ملاقات لولا انزل علينا الملائکه ولی نشي نازلولی په مونږ باندې ملائکې او نرى ربنا یا مونږ ولی نینو مونږ خپل رب لره او چې دا نه مونږ ایمان نه راوړو. الله وی دا خو تکبر دی. لقد استكبروا في انفسهم یقینا دوی لوی وکړه په نفسونو خپلو کې وعتوا عتوا كبيرا او سرکشي وکړه په سرکشي لوی سره. يوم يرون الملائکه په دغه حالات کې په دغه ورځ چې وبیني ملائکې له لا بشرى يومئذ للمجرمين نبي خوشحالي په دغه ورځ د پاره د مجرمانو ويقولون او دی به وی حجرا محجورا بند کړی شوی د عذاب په دوی باندې او دقسې به الله هلاک کی. وقدمنا الى ما عملوا من عمل او رامخ کی بشو منگا اغا عمل تا چی دی کڑی دی من عمل سا عمل فجعلناه هباء منثورا نوبا گرزو منگ اغیل را دوڑا منثورا الوزول شوی. اللہ بولا دا عملون دا سی دوڑا کی ختم بے کی اس پا پاتی نشی. اس دا جنت والا و صفتونا اصحاب الجنہ جنت والا بسنگ حالاتی خواندان دا جنت یومئذ خیر مستقرا په دغه ورځ باندې غوره دي په اعتبار د ځای سره مستقر ځای د اوسېدو ته وایي واحسن مقیله او ډېر ښایسته دي په اعتبار د ځای د آرام سره. ویوم تشقق السماء بالغمام او په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې به وچ وي د اسمان بالغمامې په وریځو سره د اسمان به الله وچوي. تاسو وګورئ د هیبتناک حالت د قیامت چې دا وریځې به راښکاره شي لکه یو چت چې بیا به دا راماتیږي د هغې نه به اول به د هغې نه ګیس غونده کې دغه راوځي او بیا به راپرېوځي ونزل الملائکة تنزیلا او راکوزي به کړی شي ملائک په راکوزېدو سره دومره غټ مخلوق دا به راکوز شي او قیامت به محشر میدان وي. الملک یومئذ الحق للرحمن او بادشاهي په دقه ورځ باندې حق ده د رحمان دپاره. وکان یوما علی الکافرین عسیرا او دا ورځ په کافرانو باندې ډیره سخته وي په کافرانو باندې. ویوم یعض الظالم او په هغه ورځ باندې چې چکونه به لګوي ظالم علی یدیه په دواړو لاسونو باندې یقول دی به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ای افسوس دی ما لره چې کاش نیولی مې وی د رسول سره لاره چې زه د پیغمبر په لاره روان شوی وی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای هلاکت دی ما لره افسوس چې نوی نیولی ما پلانې دوست لقد اضلني عن ذکری یقینا اړولی دی ما لره د دې قرآن نه د دې ذکر نه بعد اذ جاءني پس د دې نه چې دا راغی ماته. وکان الشیطان للانسان خذولا او دې شیطان انسان لره شرمونکی. وقال الرسول دا اوس د رسول رپورټ او شکایت الله ذکر کوي په دربار د الله کې څه به وایي رسول او وی برسول یا ربی ای زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یقینا زما دا قوم دا قرآن پریخه ده او دا قرآن پریخودل شوی ده. دا قرآن دی سره پریخه ده تلاوت نه کوي منځونه پې نه کوي عمل پې نه کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي او دق شانت ګرځولي دي مونږه هر پیغمبر لره عدوا من المجرمين دشمنان د مجرمانونه. وكفى بربك هاديا ونصيرا او کافی دی رب ستا هدایت کوونکی او مددگار. وقال الذين كفروا اوس د کافرانو بل اعتراض دا قرآن ولی وی په یو ځل باندې نه نازلېږي. الله جواب کوي وقال الذين كفروا او هغه کسان چې کفر کړی دی لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولی نرى لګل کېږي په ده باندې قرآن په یو ځل. كذلك الله وی دقسې به موږ نازلو لنثبت به فؤادك د دې لپاره چې مضبوط کو په دې سره زړه ستا. ورتلناه ترتیلا او لستلی دی مونږ دا په واضحه لستلو سره. ولا یأتونک بمثل او نه راوړي دی تا ته څه مثال اعتراض دی په تاسو اعتراض وکړي الله وایي جواب وکړه الا جئناک بالحق مگر راوړو مونږ تا ته حق او جواب دغې واحسن تفسیر او ښایسته وضاحت. الذين يحشرون هغه کسان چې راجمع به کړی شي علی وجوههم په مخونو خپلو الى جهنم ته اولئک شر مکانا واضل سبیلا. الله وی دی ډیر سخت دي ناکاره دي د مرتبې په لحاظ سره او ګمراه دي په اعتبار د لارې سره. ولقد آتینا موسی الکتاب اوس دې سره الله دنیوي عذابونه ذکر کوي واقعا راوړي د موسی علیه السلام
چې ګوره خبره نه منئ الله به هم هلاک کي لکه څنګه چې فرعون هلاک. ولقد آتینا موسی الکتاب، او یقینا ورکړی دی موسی علیه السلام ته کتاب. وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، او ګرځولی و مونږه د هغه سره ورور د هغه وزیر مدد کوونکی، وزیر مدد کوونکی ته وایي. فقلنا، نو مونږ ورته وویل اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآیاتنا، لاړ شئ هغه قوم ته هغه کسان چې دروغجن کړي دي آیاتونه زمونږه. هغې خبره ونه منله. فدمرناهم تدمیرا، نو هلاک کړه مونږ الله وایي مونږ دی هلاک کړه تدمیره په هلاکولو سره. وقوم نوح، اوس د نوح علیه السلام، د نوح علیه السلام قوم الله وایي مونږ هلاک. لما كذبوا، هر کله چې دی دروغجن ګڼل او دروغجن یې کړل الرسل رسولان، اغرقناهم، غرق هم کړه دی لره. وجعلناهم للناس آیه، او هم ګرځول د خلکو دپاره نښه. واعتدنا للظالمین عذابا الیما، او تیار کړی دی موږ ظالمانو له عذاب دردناک. وعادا وثمود، او عادیان او سمودیان الله وایي موږ هلاک کړه. واصحاب الرس، او د کوی والا موږ هلاک کړه. بعضې وایي چې دغه کسان دي چې د صاحب یاسین یې وژلی و، او بعضې وایي چې د اصحاب الاخدود دي هغه د غلونو هغه د کند والا کسان چې کند یې کنستلي او مسلمانان به ورته ورګزارل، دا هم هلاک. او بعضې وایي چې دا قوم د شعیب علیه السلام دي، او بعضې وایي چې دا یو قوم دی چې خپل نبي کوی ته غورځولی و. خو تفصیلي واقعه په قرآن کې د دې باره کې نه ده راغلې. واصحاب الرس، او د کوی والا، رس کوی ته وایي، کوی والا. وقرونا بین ذلك کثیره، او پیړۍ په منځ د دې کې ډېرې. الله وایي دا ټول خلک ما هلاک. وکلا ضربنا له الامثال، او ټولو ته بیان کړي دي مونږ عبرتناکې قصې، واقعې مې ورته بیان کړي. الله وایي دې ټولو ته مې بیان کړي دي. وکلا تبرنا تتبیرا، او ټول هلاک کړل مونږ په هلاکولو سره کله چې د هغې نه عبرت وانغسته. ولقد اتوا على القريه، او یقینا دی راغلی دی په هغه کلي باندې. مکې والا ورته وایي چې تاسو په هغه کلو باندې ورتېر شوي وئ، هغه چې د کاڼو باران پې ما کړی و. قوم د لوط علیه السلام باندې د کاڼو باران مې وکړ، او هغه د صدوم کلی، د عموریه کلی، په هغې باندې تاسو ورتېر شوي وئ، او بیا هم تاسو سوچ نه کوئ. ولقد اتوا، او یقینا دی راغلی دی على القريه التي، په هغه کلي باندې امطرت مطر السوء، چې هغې باندې باران کړی شوی دی باران بد د کاڼو. افلم یکونو یرونها، آیا نو ندي دوی چې لیدلی دي هغه کلي نه دي لیدلي؟ بل کانو لا یرجون نشورا، لیدلی دي بلکې دوی امید نه لري د دوباره ژوند. موضوع د صورت خو یاده ده که نه، معاد اخرت، یعنی واپس را پاسېدل. واذا رأوک، او کله چې ویني دی تا لره، یتخذونک الا هزوا، نه نیسي تا لره مګر په ټوکو باندې. هذا الذي بعث الله رسولا، آیا دا سړی را لېږلی دی الله پیغمبر؟ اوس نور څوک یې نو پیدا کړي چې دا پیغمبر شو. ان کاد لیضلنا، یقینا نږدې و ده چې اړولي وی مونږ لره عن آلهتنا، د معبودانو زمونږ نه. لولا ان صبرنا علیها، که چېرته مونږ صبر نه وی کړی په هغې باندې، نو ده خو مونږ اړولو. وسوف يعلمون، او زر دی چې پویه بشي. حین یرون العذاب، کله چې دی عذاب ویني. من اضل سبیلا، چې څوک دی ډېر ګمراه په اعتبار د لارې سره. اوس خو تا ته وایي چې تا مونږ اړولو د سمې لارې نه، خو بیا به پته ولګي چې څوک په سمه لار روان دی او څوک په کږه روان دی. الله وایي چې دا مشرکان دی څه دلیل نشته، چې دلیل ورسره نشته دی، نو دی په خواهشاتو پسې روان دي. ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا خبر راکته هغه چا چې نیولی دی معبود خپل خواهش خپل لره. افانت تکون علیه وکیلا، نو پس آیا ته به یې په ده باندې ذمهوار؟ دی خواهشاتو پسې روان دي. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، او که ته ګمان کوې چې یقینا ډېر په دوی کې به اوري او یعقلون، یا به پوهېږي. ان هم الا کالانعام، نه دي دی مګر دا خو چارپیان دي، زناور دي. بل هم اضل سبیلا، بلکې دی ډېر ګمراه دي په اعتبار د لارې سره. الم ترى، نو آیا ته نه ګورې؟ اوس الله دلایل د قدرت. کیف مد الى ربک، خپل رب ته نه ګورې؟ کیف مد الظل، نو څنګه اوږد کړی دی الله سورې د سورې. الله وګورئ که د سبا د راختو نه سورې تر مر د راختو پورې دا سورې، او دارنګه د نور پرېوتو نه وروسته سورې تر شپې راختو پورې دا سورې. نو الله وایي که الله چېرته غوښتلی نو دا سورې به دقه شانته ولاړ وې، نو شپه به نه راتلې، بیا به هم څه کولی. نو الله دا سورې اوږد کړی دی. ولو شاء لجعله ساکنه، او که چېرته الله غوښتی نو ګرځولی به وی په ځای باندې ولاړ.
ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا بیا به مونږ ګرځولی وی مونږ نور په هغې باندې دلیل ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا به راغونډ کړی وی مونږه دې لره خپل ځان ته په راغونډولو سره لږ لږ وهو الذي او الله غزاد دی جعل لكم الليل چې ګرځولی د ستاسو دپاره شپه لباسا دا جامه ده والنوم سباتا او خوب آرام وجعل النهار نشورا او ګرځولی د ورځ د خورېدو الله وګورئ که نه شپه راولي انسان څومره ستړی د شپې وایي چې بس نور د کارونو نه یم چې شپه شي او چې خوب وکړي آرام وکړي واپس بلکل تازه شي تر تازه شي د عبادت ته نو بعضې خلکو د دې نه په دې کې د الله عبادت وکړه او بعضو د دې نه عبرت وانغسته او بس په عیش عشرت کې وخت تېر کړه هو الذي ارسل الرياح الله غ ذات دی چې رالیږلي دي هواګانې بشرا زیری ورکوونکي بین یدی رحمته مخکې د رحمت نه رحمت خپل نه چې هغه څه دی باران دی هوا راشي نو خلک وایي باران کیږي وانزلنا من السماء او الله وی رالیږو موږ د اسمان نه ماء طهورا اوبه پاکي د باران اوبه لنحيي به بلدة میتا دې دپاره چې راژوندي کو په دې سره ښار وچ ونسقيه مما خلقنا او خړوبو په هغې باندې او سکو په هغې باندې مما د هغه چانه خلقنا چې پیدا کړي دي مونږه انعاما چارپایان و اناسیه کثیره او انسانان ډېر الله باران وکړي وچې ځمکې را ژوندی شي را تازه شي او حیوانات هم وسکي دا اوبه تږي او انسانان هم وسکي ولقد صرفناه بینهم او یقینا اړو راړو مونږ دا اوبه په منځ د دوی کې لیذکروا د دې دپاره چې نصیحت واخلي دوی فابا اکثر الناس الا کفورا نو پریدي انکار کوي ډېر د خلکو نه هر شی مگر ناشکري نه پریدي هر څه پریدي خو ناشکري نه پریدي انسان ډېر ناشکره دی ولو شئنا او که چېرته موږ غوښتلی الله خپل نبي ته تسلي ورکوي چې ته او د قرآن کریم ترغیب دی دې ته چې ته د الله دعوت کوه که چېرته موږ غوښتلی لبعثنا فی کل قریة نذیره نو هر یو کلي کې به موږ لېږلی وی یېره ورکوونکی فلا تطع الكافرین نو ته مه روانېږه خبره مه منه د کافرانو وجاهدهم به جهادا کبیره او جهاد کوه د دې سره په دې قرآن باندې جهاد لوی جهاد د دې سره کوه په دې قرآن باندې هو الذي مرج البحرین اوس د الله عز وجل د یووالي بل دلیل راوړي چې الله هغه ذات دی مرج البحرین چې الله شریک روان کړي دي دوه بحرونو لره دریابونو لره هذا عذب فرات دا یو خوږ دی فرات ډېر خوږ دی او ماتونکی دی تندې لره وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی اجاج او تریو دی په مرۍ کې نښلي نشي تېرېدی هغه اوبه ډېرې ترخې دي نو نه تېرېږي مالګینې دي د الله دا دواړه په یو ځای کې روان کړي وجعل بینهما برزخا او ګرځولی دی په منځ د دې دواړو کې پرده وحجرا محجورا او بند مضبوط یعنی مانع قوي دو دریابونه په یو ځای رواني او دا یو اوبه بل ته نه ورځي او د دې خوا اوبه دې نورو ته نه راځي دا وګوره الله هغه ذات دی وهو الذي خلق من الماء بشرا الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي د اوبو نه پیدا کړی دی خلق من الماء پیدا کړی دی د اوبو نه یعنی د نطفې نه بشرا انسان فجعله نسبا وسهرا او ګرځولی دی هغه له نسب والا وسهرا او د سخرګنۍ والا لکه یو ځای کې چې سړی ښځه وکړي که نه سخري شي خواښې شي اوښې شي دا د څه نه الله جوړ کړي دي د دې اوبو نه وکان ربک قدیرا او دی رب ستا د پوره قدرت لرونکی ویعبدون او دا خلک بیا د دې سره د الله نه ما سوا د بل چا بندګي کوي او بندګي کوي دوی من دون الله سوا د الله نه ما لا ينفعهم هغه چې فایده نه ورکوي دوی ته ولا یضرهم نه ضرر ورکولی شي وکان الکافر على ربه الظهیره او دی کافر خپل رب ته شاکوونکی کافر همیشه د رب نه مخ اړولی دی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا ستا کار څه دی یېره ورکول زیره ورکول او نه دی لېږلی مونږ تا لره مګر زیره ورکوونکی او یېره ورکوونکی قل ما اسألکم علیه من اجر ورته ویې زه نه غواړم په تاسو باندې په دې قرآن باندې څه مزدوري الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا مګر هغه څوک چې غواړي چې ونیسي خپل رب ته لاره وتوکل علی الحي الذي لا يموت او ځان وسپاره په هغه ذات باندې چې ژوندی دی
لا يموت چې په هغې باندې مرګ نه راځي. وسبح بحمده او تسبیح پاکی بیانوا د حمدونو د هغه نه. وکفا به بذنوب عباده خبیرا او کافي دی الله په ګناهونو د بندګانو خپل سره خبردار. الذي خلق السماوات والارض. اوس نور دلایل. هغه ذات چې پیدا کړي د اسمانونو او ځمکه وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي فی 6 ایام په شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش بیا الله برابر شوی دی په عرش باندې. الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان دی نو تپوس وکړه د هغه په باره کې د خبر لرونکو نه چې هغه سره د هغه ته پته ده. یا د عالم نه تپوس وکړه یا د جبریل نه تپوس وکړه چې هغه ته پته ده چې د الله صفتونه درته بیان کړي. د الله صفتونه درته بیان کړي. واذا قیل او کله چې ویلی شي لهم اسجدوا دوی ته ویلی شي چې سجده وکړي للرحمن رحمان ذات ته. قالوا وما الرحمن نو دوی وایي چې رحمان څوک دی؟ رحمان خو موږ نه پیژنو. هغه یو رحمان پیژنو رحمان الیمامه مسلمة الکذاب دغه موږ پیژنو هغه ځان له دا لقب یې ښیو. نو ته څه غواړې چې موږ چاته سجدې وکړو؟ انسجد لما تأمرنا آیا ته موږ ته آیا موږ سجده وکړو هغه څه ته چې ته حکم کې موږ ته. وزادهم نفورا او زیاته به کړي دې لره دا خبره نورم نفرت نورم نفرت سوا شو. تبارک الذي جعل في السماء بروجا نو برکتونو والا دی هغه ذات چې ګرځولي دي په اسمان کې برجونه منزلونه د ستورو. وجعل فيها او ګرځولي دي په دې کې سراجا لمر وقمرا منيرا او سپوږمۍ رڼا کوونکې پړقېدونکې. وهو الذي جعل الليل اوس نور دلایل د الله د قدرت. الله هغه ذات دی چې ګرځولي د شپه والنهار خلفة او ورځ یو بل پسې راتلونکي خلیفه د یو بل په عمل کې. لمن اراد ان يذكر دا هغه چا دپاره چې اراده لري چې نصیحت واخلي. و اراد شکورا او اراده لري د شکر کولو د الله نو بندګي به کې د الله وکړي. وعباد الرحمن او بندگان د الله د رحمان ذات صفتونه ذکر کوي چې دا څوک دي؟ د مؤمنانو صفتونه راوړي. یو صفت دا دی چې بندگان د مهربان ذات الذين يمشون على الارض هونا هغه کسان دي چې ګرځي په ځمکه کې په نرمۍ سره. واذا خاطبهم الجاهلون او هر کله چې دوی سره خبرې کوي جاهلان خلک قالوا سلاما نو دوی ورته وایي سلام دی پتا باندې سلامتي خبره ورته کوي. جاهلانو سره جنگ جګړې نه کوي. والذین یبیتون لربهم او هغه کسان چې د شپه تېروي د خپل رب دپاره سجدا و قیاما سجده کوونکي او ولاړ الله ته. والذین یقولون او هغه کسان چې دوی وایي ربنا ای زمونږ ربه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ای زمونږ ربه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم د یېرېږي دعاګانې غواړي د الله نه. ان عذابها كان غراما یقینا عذاب د جهنم دی تاوان. انها ساءت مستقرا ومقاما یقینا دا بد ځای دی د آرام مستقر د آرام ځای دی ومقاما او ځای د اوسېدو دی دا جهنم. نور صفتونه. والذین او هغه کسان دي اذا انفقوا کله چې خرج کوي لم یسرفوا نو دی د حد نه زیاتې هم نه کوي. ولم یقتروا او کم هم نه کوي بخیلان هم نه دي. وکانه بین ذلک قواما او دی په منځ د دې کې برابر درمیانه خرچه کوي. والذین لا يدعون او دی هغه کسان دي چې نه رابلي مع الله الها آخر د الله سره بل معبود. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نه وجني نفس هغه چې حرام کړی دی الله وجل د هغې مګر په حق سره چې هغه څه دي 3 کارونه دي. ولا يزنون او دی زنا نه کوي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او چا چې دا کار وکړه نو دا به میلاو شي د سزا د خپلې ګناه سره. او یې اثامن د جهنم کندې ته وایي جهنم ته به الله واچوي. یضاعف له العذاب یوم القیامة دوچنده به کړی شي د هغه دپاره عذاب په ورځ د قیامت. ویخلد فیه مهانا او دی به شي په هغې کې ذلیله به کړی شي په هغې کې جهنم کې. څوک به تخلاصي؟ هغه کسان الا من تاب مگر هغه څوک چې توبې ویسته وآمن ایمان راوړه وعمل صالحا او نیک عمل یې وکړه. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو دقه کسان دي چې بدلوي به الله بدین د دوی په نیکو سره. وکان الله غفورا رحیما او دی الله بخنه کوونکی رحم کوونکی دی مهربانه. ومن تاب او چا چې توبه ویسته وعمل صالحا او عمل یې وکړو نیک
فإنه يتوب إلى الله متابا یقینا دا توبه باسی اللہ تا پا توبه استلو سرا یعنی دی توبه بسهی والذین لا یشهدون الزور اغا کسان دی چه نه حاضریگی وینا دا دروغ تا مخی شهادت الزور دا غیر تفسیر شوه ده و اذا مروا باللغو مروا کراما کله چې دی ورتیریگی پا ناروا کار باندی نو ورتیریگی عزتمن زانتی ساتی او هر اللغو که دی گوتی نوئی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اغا کسان دی چې کله نصیحت اکڑی دوی تا پا آیاتونو د خپل رب لم یخروا علیها نو نپریوزی پاغی باندی صما و عمیانا کانا اولاند والذین یقولون اغا کسان دی چې دی وی ربنا هب لنا من ازواجنا اے رب زمونگ راکی مونگتا زمونگ دا بیبیانونا و ذریاتنا و دولادنو زمونگنا قررت اعین یخوال دسترگو و جعلنا للمتقین اماما او وگرزوا مونگا دا متقیانو دا پارا امامان دا خپلو بچو دا پارا دعاگانی واری چی اللہ دسی بچی راکی چی سترگیم بیخشی او دا امت امامان مونگا وگرزے اللہ وی دیل بزبد لورکوم اولئک یجزون الغرفة بما صبروا دغه کسان دی چې په بدله کې باور کې دي چې دوی ته بنگلې بما صبروا په سبب دغه چې دوی صبر کړی دی ويلقون فيها تحية وسلاما او ورکولې بشي دوی ته په دې جنت کې ډالۍ سلام مبارکي وسلاما او سلامتی خبري خالدین فيها همیشه به دی په دې جنت کې حسنت مستقرا ومقاما نو خسته به څه شي همیشه به په دې جنت کې او خسته دي دا بنگلې د دې جنت مستقرا زید آرام و مقاما او زید د اوسېدو په دې اعتبار سره دا خسته دي قل ما يعبأ بكم ربي وتويوا سبا کوي پتا سو باندې زما رب عذاب باندې چې تاسو عذاب درکې لولا دعاؤكم کچرتنوي عبادتون استاسو الله لرا ګور الله خو ورچا عذاب نه ورکې کنه او د الله ستاسو عذاب ته څه ضرورت دی یو تفسیر په دې کې امداد دی که چېرته د دې مؤمنانو د دعاګانې نه وي الله به تاسو هلاک کړي وي د دې مؤمنانو د عبادتونو او جړاګانې نه وي الله به تاسو هلاک کړي وي د دې مؤمنانو د زاریګانې نه وي الله به تاسو هلاک کړي وي الله ته ضرورت نشته چې تاسو عذاب درکړي فقد كذبتم ويقينا تاسو تكذيبك دروغ مغنل فسوف يكون لزاما نظر دے چی دا عذاب بلازم شی بتاسو باندی عذاب بالله بتاسو باندی لازم کی عذاب بدا باندی راولی نور دا اللہ ضرورت نشده جی ستاسو دا عذاب نخوان داخلی دی سر زمک درس اختتام تورسید هذا وصل اللهم على نبينا محمد